بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن شنبه د کاب یهودي 28 او د مارچ میاشتې 12 نیټه ده. تاسو شاده تاسو د 10 بجو خبري ټولګه ګوري. په پیل کې هم د نن ورځې د څو مهم خبرونو سرټکی. افغانستان ټولو اړخونو ته ډاډ ورکړ. د ټاپي پروژه اجرا ته چمتو او هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته. د جاپان مرسته د یونیسف له لارې د بې ځای شوي ماشومانو روغتیا له لومړیتوبونو ده. او د پاکستان وارخطايي پای ته ورسېده. هند د توغندي پیښه تخنیکي تېروتنه وبلله. اوس هم ښه راغلاست د خبرونو بشپړ جزئیاتو ته. زه اوسئ احمدزی یم. افغانستان د ټاپي پروژې اجرا ته بشپړه تیاری دی او د دې پروژې په برخه کې هیڅ ستونزه نشته. د اسلامي امارت د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي تر اوسه به یې هڅه وکړي چې ژر پر دې پروژې کار پیل شي. دلاور دا هم ویلي چې اوس امنیتي ستونزې نشته او د ټاپي پروژې ټولې شاملې خواوې په دې اړه ډاډه دي. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر دا څرګندونې داسمال کوي چې څو ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې اسیا پرختي بانک په ټاپي پروژه کې له پانګونې په شا شوی دی. د ټاپي ګاز انډرلیکه د ترکمنستان 3 میلیارډ او 200 میلیونه متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. یونیسف افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ګواښ سره د مخ کسانو او ماشومانو لپاره 3 میلیونه ډالر لګوي. دا 3 میلیونه ډالر د جاپان مرسته ده چې د یونیسف له لوري په مصرف شي. یونیسف له لوري خپل شوي لمحې کې راغلي چې دا پیسې به د شاوخوا 9.0 هغه کسانو چې د ځانګړي ډول داخلي بې ځایه شوي دي د روغتیا برخه کې ولګول شي. وړاندې تر دې یونیسف نړیوال بنسټونو ته خبرداری ورکړی و چې د بیړنۍ مرستو پرته نشي کولی له ګواښ سره مخ افغان ماشومان روغتیا ته رسیدګي وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشره میشل بیشلي چې کابل ته راغلې وه ویلي دي د طالبانو له لوري پخواني چارواکو مامورینو ته عمومي عفو فوقالعاده ګام دی. میشل په عین حال کې ویل افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په دې اړه چې د بل خوراک په عمومي او که نه نامطمئنه دي. هغې په عین حال کې ویلي افغانان له سختې ناهیلۍ، بحران او سخت نامطمئن حالت سره مخامخ دي. هغې همداراز افغانستان کې په ښځو باندې د بریدونو ګواښونو او په دې هیواد کې د تصمیم نیونو څخه د هغوی د ګوښه کولو په هکله اندېښنې ښودلې دي. بیشلي د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې افغان ښځې او نجونې په دې وروستیو میاشتو کې سره له دې چې ګواښل شوي خو هغوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر زیاته کړې چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د تحقق او د بشري حقونو څخه د هغوی جدي سرغړونو د پای ته رسېدو لپاره چې ښځې او نجونې د ګواښ سره مخامخ کړي دي په دې هکله د پرمختګ او د عاجلو او حیاتي اړتیاو لپاره د مسؤلینو سره خبرې کوي. ترکیه د سیمې او نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه ده. د انټالیا ډیپلوماسۍ فورم 3 ورځنۍ ناسته کې د ډیپلوماسۍ پالیسي او سوداګرۍ پر سر خبرې کیږي. اسلامي امارت دغه ناستې ته هیله مند دی او تمه لري چې له نړۍ سره د اړیکو په برخه کې به زیات پرمختګ وشي. ورته مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له افغانستان سره د تعامل په اړه به له خپلو متحدینو سره مشورې وکړي. ترکیه د نړیوالو سازمانونو استازي او د نړۍ او سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربهتوب کوي. د انټالیا ډیپلوماټیک فورم ناسته کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي له وړاندې ترکیې ته رسیدلی دی. بهرنیو چارو وزارت وایي متقي په دې ناسته کې وینا او د غونډې حاشیه کې به د کوربه هیواد چارواکو سربیره د نورو هیوادونو استازو سره هم لیدکاته ولري. اسلامي امارت تمه لري چې د انټالیا ډیپلوماسۍ فورم ناسته به له افغانستان سره د نړۍ اړیکې نږدې کړي. له دې غونډې تمه دا ده چې له افغانستان سره د نړۍ اړیکو کې به نږدېوالی او پرمختګ رامنځته شي. د افغانستان وضعیت د ارزولو لپاره او د اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو لپاره به له دغې غونډې نه ښه استفاده وشي. د اسلامي امارت استازي به ګډونوالو هیوادونو ته د اسلامي امارت پیغام ورسوي. دا غونډه د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیره مهمه ده.
د انټالیا ډیپلوماسۍ فورم 3 ورځنۍ ناسته کې د روسیې، امریکا او د اوکراین بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د ګڼو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم وربلل شوي دي. دغه ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم ګډون کوي او ویلي دي چې د افغانستان په اړه به خپلو متحدینو سره سلا مشورې وکړي. د دې غونډې رابللو له کبله له ترکیه مننه کوم. موږ به له خپلو مهمو متحدینو سره په ګډه له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه خبرې وکړو. در انطالیا بحث به رسمیت شناختن نیست. زیادتر گوش میشه که در کابل حکومت چی گام‌هایی را برداشته میتونه در 2-3 ماه آینده نظر به شرایطی که کشورهای مختلف جهان برای به رسمیت شناختن گذاشته. دا غونډه چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو سلګونه استازي، سیاستوال، ډیپلوماتان او پالیسي جوړونکي وربلل شوي 3 ورځې دوام کوي. خراغلاس پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د سیاسي چارشنونکي ښاغلی بلال باور دی. سلامونه باور صاحب، ستړي مشې بخیر. اغلی بحث. وعلیکم السلام. باور صاحب، بحث دې ځای پیلو چې په ترکیه کې د اړخیزه ناسته تر دې پورته څنګه ګرځوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی تاسو ته او ټول لیدونکو ته. مخکې دې نه چې مشخص ناستې په هکله وغږېږم، غواړم چې یو تصویر رامنځته کړم د ترکیې د بهرني سیاست په هکله، خصوصا د افغانستان په هکله د ترکیې دید او په نړیوال سیاست کې د ترکیې رول یا نقش باندې خبرې وکړم. تاسې وګورئ وروسته دې نه چې په ترکیه کې عثماني خلافت له منځه لاړ 100 کاله مخکې په 1940 کال کې ترکیه تر ډیره د انګلیس تر نفوذ لاندې وه، یعنې په بهرني سیاست کې تر ډیره د انګلیسي سیاست په محور سیاست کوه. خو وروسته د هغې نه چې دویمه نړیواله جګړه وشوه، هغې نه وروسته امریکا راغی، د انګلیس ځای ناسته شو په نړیوال سیاست کې د یو زبرځواک په توګه. هغې نه وروسته و چې ترکیه تر ډیره مخه کړه امریکایي سیاست ته، یعنې په بهرني سیاست کې امریکا محوره سیاست لوباوه او دې ته مشخص مثال او مهم مثال د ناټو مسله ښودی شو. ناټو د ناټو سازمان هغه سازمان و چې بالاخره په اصل کې یو امریکایي سازمان دی تر څو اروپایي هیوادونه په خپل محور وڅرخوي، چې د هغې نه هم ترکیه په دې سازمان کې غړیتوب واخیست او بالاخره په 1950 کال کې زما په اند. هغې نه وروسته ترکیه تر ډیره پورې د غربي منافعو او خصوصا د امریکایي سیاست په محور سیاست کول، خصوصا د افغانستان د جهاد په دوره کې کله چې د سړې جګړې ادامه وه، دلته ترکیه تر ډیره پورې د مجاهدین نه حمایت خپل اعلان کړ او د شوروي په مقابل کې هغه غربي دید تعقیب کړ. خو وروسته د 2001 کال نه بیا هم دا سیاست تر ډیره برسېره کیږي چې ترکیه د امریکایي منافعو په محور چې افغانستان کې او عراق کې درلود، خصوصا افغانستان کې بالاخره ناټو سره یو ځای راغله، افغانستان یې اشغال کړ او 20 کال په افغانستان کې ترکیه د ناټو په چوکاټ کې فعالیت کوه. خصوصا د افغانستان په مسله کې اوس خو دا زما په اند دغه سلسله چې ما توضیح کړه، دا یعنې ترکیه تر ډیره پورې نن په بهرني سیاست کې امریکایي محور سیاست لري. اول بحث دا دی. خو د افغانستان په هکله هم د 20 کاله د جمهوریت دوره او د اشغال دوره د مثال په توګه ویلی شو، هم وروسته د هغې نه چې اسلامي امارات راغی، ترکیه ځینې فعالیتونه شروع کړ چې دا ټول په اصل کې امریکایي محوره سیاست دی. اوس هم چې دا ناسته شوې ده، په اصل کې دا ناسته محوري اجنډا د اوکراین مسله ده. یعنې دا اوس د ترکیې پالیسي ته که راوګرځېږه، محور ته راوګرځي، د افغانستان په سړه باندې بېرته مغه امریکایي محور ته ورګرځېدلی شي که نه؟ دلته توپیر شته ځکه چې په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم ګډون کړی دی. دلته اوس کوم محور پر اساس باندې ترکیه خپل اړیکې پالي؟ تاسو وګورئ په لویه کې ترکیه په بهرني سیاست کې یوازې افغانستان کې نه، تاسو په دې وروستیو کې وګورئ د سوریې بحران، د لیبیا بحران، حتی د اوکراین په قضیه کې د امریکا په منافعو په اساس لوبېدلی دی.
نو دلته حتی په افغانستان کې تاسو وګورئ وروسته د هغې نه چې د سولې په مذاکراتو کې ترکیه ډېره ونډه درلوده چې دا یو امریکایي مذاکرات ول خو ترکیې ډېر رول ولوباوه چې دغه مذاکرات د امریکایانو په نفع هغه شي خاتمه شي. او اوس هم وروسته د دې نه چې جمهوریت سقوط وکړ په افغانستان کې ترکیه د امریکا بهرنی سیاست د افغانستان په هکله تر ډېره داسې و چې ډېره نه غوښتل چې مستقیما د اسلامي امارت سره دوی اړیکه ونیسي. نو غوښتل چې ځینې دولتونه او ځینې سازمانونه دوی د هغوی په مرستې غیر مستقیم اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي او یوه دروازه د نفوذ تر څو افغانستان ته دوی بیرته داخل شي او خپل منافع تضمین کړي. هغه هیوادونه سازمانونه کوم ول؟ مثلا قطر د سولې په مذاکراتو کې ډېره ونډه درلوده او اوس هم په وروسته د جمهوریت سقوط نه هم ډېره دوی سفرونه درلودل افغانستان ته، تر ډېره امریکایي پیغام یې رساوه اسلامي امارت ته. همداسې پاکستان، همداسې ترکیه، تر ډېره پورې د ترکیې مسله د هوایي میدان په هکله تر ډېره د بحث وړ وه. یعنې تاسو وګورئ یو میاشت مخکې په ترکیه کې د امریکا سفیر وټاکل شو. هغې د افغانستان په هکله هم ځینې څرګندونې درلودې، خصوصا د ترکیې هغه حمایت د امریکایي سیاستونو او بالاخره د امریکایي سیاست په محور د دوی لوبه او د افغانستان په هکله او د هوایي میدان په هکله د کابل هوایي میدان او 15 نور هوایي ډګرونه د دوی په هکله یعنې تر ډېره امریکایان دې نه خوشحاله ول چې ترکیه ښه لوبه کړې د دې په هکله او د راتلونکي په هکله هم د ترکیې نه ډېر خوشحاله ول چې په آینده کې دوی به ښه لوبه کوي د افغانستان په سیاست کې. نو دې دپاره دا تر ډېره پورې دا مسله واضح کوي چې ترکیه په بهرني سیاست کې یو امریکایي محور سیاست لري، ځکه چې ترکیه اوس تر ډېره پورې ځینې کسان ځینې داسې څېرې ترکیې نه ښیي چې داسې لکه چې اردوغان یا ترکیه تر ډېره پورې یو اسلامي څېره ده. داسې مسله نشته. تاسو وګورئ په همدې ورځو کې د دې تر څنګ چې دا ناسته شوې ده د اسرائیل جمهور رئیس هم ترکیې ته سفر وکړ او دا واضح ښیي چې ترکیه په د ملي منافعو په اساس او د سیکولر ډیپلوماسي په اساس لوبه کوي او اولویت ترکیه ته سیکولر مفاهیم لري او سیکولر ډیپلوماتیک اصول لري او ملي منافع خپل دي. او وروسته د هغې نه پان ترکیزم مسله ده، یعنې ترکیه تر ډېره پورې وروسته د داسې مسایلو نه ډېر پان ترکیزم ته اهمیت ورکوي او په اخره کې بیا کله کله چې غواړي خپلو هغه لوبو ته مشروعیت ورکړي تر ډېره پورې هغه اسلامي احساساتو نه استفاده کوي د خلکو نه چې دا تر ډېره پورې فیک څېره ده د ترکیې. خو اصلي مسله دا ده چې ترکیه اوس هم خصوصا د مذاکرات د ناسته چې په انطالیا کې ترسره شوې ده چې 3 ورځې به دوام وکړي، د یوې خوا نه اصلي قضیه د اوکراین قضیه ده او دا چې ترکیه ولې انتخاب شوی دا تر ډېره امریکایي انتخاب دی. اوس همدغه باندې غواړو چې وغږیږو باور صاحب چې خو بیا دلته موخه څه کیدلی شي افغانستان څخه غاړې ورغلی دی، هلته به خبرې کوي، بیا خپله د امریکا استازی پکې شته. که چېرې بحث رښتیا هم د اوکراین کیدلی شي شونې نه وه چې یو بل ځای د هېواد وټاکل شي تر څو هلته د خبرې اترې شي بل کوم هېواد دې پکې ګډون کړي، که رښتیا هم افغانستان د دې ناستې هدف کیدلی شي بیا د افغانستان محور ډېر مهم کیدلی نه شي؟ افغانستان تر ډېره دې ناستې اجنډا نه ده، تر ډېره اصلي اجنډا یې اوکراین قضیه ده. ولې تاسو ګورئ د روسیې په مقابل کې داسې یو مرکزیت انتخابول چې هغه ترکیه وي، ځکه چې دا مرکزیت یو اروپایي او امریکایي انتخاب دی د یوې خوا نه، او بلې خوا نه ترکیه د روسیې سره نسبتا نږدې روابط لري. امریکا همدې دپاره اروپایان او امریکایان همدې دپاره ترکیه انتخاب کړی د اوکراین د قضیې دپاره تر څو د روسانو سره دغه ناسته وشي. د بلې خوا نه تاسو وګورئ په د افغانستان قضیه، ځکه چې افغانستان د دې اجنډا کې نشته. ولې؟ ځکه چې په دې وروستیو کې باید د نړیوال سیاست په هکله که موږ داسې خاص او واضح دید ولرو پوهېږو چې افغانستان ولې د ناستې په اصلي اجنډا کې نشته. اصلي دید دا ده چې اوس د نړۍ مشغولیت افغانستان او اسلامي نړۍ خواته نه دی، یعنې اصلي بحث همدا دی. د زبرځواکونو په بهرني سیاست کې ځینې ژور تغییرات راغلي دي، یعنې په هره لسیزه کې یا هر 2-3 لسیزو کې ځینې اساسي تغییرات په بهرني سیاست کې د زبرځواکونو په بهرني سیاست کې راځي چې د هغې په محور موږ د ضعیفو هیوادونو هغه اصلي وضعیت کولی شو وڅېړو، خصوصا د افغانستان او ځینې نور اسلامي هیوادونه.
تاسو وګورئ په 20مه پیړۍ کې مثلا د اولې نړیوالې جګړې نه دویمې نړیوالې جګړې پورې اصلي بحث په رسنیو کې په نړیوالو قضایاو کې د لویو هیوادونو په بهرني سیاست کې اصلي بحث دا و چې فاشیزم څنګه دی، فاشیزم د منځه لاړ شي. یعنې فاشیزم اصلي تهدید ګڼل کېده او ډېر تمرکز فاشیزم باندې و او ټوله نړۍ همدې خواته مصروفه وه. وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه اصلي بحث کمونیزم شو، سړې جګړې بحث شو. یعنې ټول تمرکز ټولې رسنۍ همدې خواته مخه کړې وه چې کمونیزم او د کپیټالیزم سړه جګړه ده. خو وروسته دې نه چې کمونیزم ماته وخوړه په 1991 کال کې، 1991 کال نه تر 2001 کال پورې یوه خلا وه. خو وروسته د 2001 کال نه اصلي تمرکز خصوصا د امریکا په بهرني سیاست کې، اروپایي هیوادونو په بهرني سیاست کې اصلي تمرکز دا و چې تروریزم، اسلامي نړۍ تروریزم دا مسله وه. خو وروسته د دې نه چې امریکایان او ناټو د افغانستان نه ووتل، اوس ګورو چې په نړیواله سطحه په نړیوالو رسنیو کې د لوی قدرتونو بهرني سیاست کې اصلا د افغانستان او د اسلامي نړۍ بحث نشته، اصلا د تروریزم بحث نشته. داسې فکر کوي چې تروریزم کلا له منځه لاړ، خو داسې مسله نه ده. د لوی هیوادونو لکه امریکا او غربي هیوادونو په بهرني سیاست کې ژور تغییرات راغلي چې تر ډیره پورې دوی تمرکز روسیې او چین خواته شوی، خصوصا د اندو پاسفیک ساحې خواته، او د اوکراین قضیه هم د همدې په محور راڅرخي. تاسو وګورئ د اوکراین قضیه د نړیوال په رسنیو کې ډېر داسې زمزمه کېږي چې یعنې اصلي قضیه اوکراین قضیه ده، اصلي بحران د اوکراین بحران دی، اصلا افغانستان اصلا اسلامي نړۍ په دې اجنډا کې نشته. حتی د خپله د بایدن په د کلینز وینا کې هلته د افغانستان نوم اصلا وانخیستل شو. دا ښیي چې د امریکا خصوصا په بهرني سیاست کې اصلا افغانستان قضیه حاشیې خواته وړل شوې ده. نو دې لپاره غواړم دې مسلې ته اشاره وکړم، او خصوصا د ترکیې په ناسته کې دا چې ولې زما دا دومره مقدمه دې لپاره وه چې په ترکیه کې اصلي اجنډا کې د افغانستان قضیه نشته، ځکه چې د لویو قدرتونو په بهرني سیاست کې ژور تغییرات راغلي. امریکا، اروپایان او حتی روسیه او چین اصلي تمرکز خصوصا اندو پاسفیک ساحه کې ده. نور هغه 20 کلونو غوندې مثلا تیر 20 کلونو غوندې یعنې اصلي قضیه غربیانو ته مسلمانان، افغانستان، تروریزم دا مسایل نه دي، یعنې تمرکز اولویت یې بالاخره اوښتې ده د روسیې او چین خواته. یو بل بحث چې تاسو مطرح کړ هغه د امریکا او د نړۍ د اولویتونو کې افغانستان ورشته ده. بل د ترکیه په بحث کې د افغانستان اجنډا پکې شریکه شوې نه ده، دوی پکې داخل نه ده پاتې شوې ده. که څه هم افغانستان د اوکراین او د روسیې په تړاو باندې کوم جګړه چې دوی منځ کې روانه ده بېطرفي اختیار کړې ده، نو غواړي چې په هغې کې داخل پاتې شي. ښایي امریکا یا ترکیه ولې په دې هڅه کې ده چې افغانستان یو ډول په دغه قضیه کې داخل کړي؟ که چېرې د ترکیې په ناسته کې د افغانستان اجنډا موضوع مطرح نه وه، ښایي د افغانستان ګډون په څه معنی کېدلی شي هلته؟ تاسو ګورئ یوازې افغانستان نه تقریبا 200 هیوادونه دي چې هغوی وزرا هلته ګډون کړی دی، یوازې د افغانستان قضیه نه ده. موږ چې کله وایو چې افغانستان نور هیر شوی دی په مطلقه معنا باندې نه ده، هسې چې د انګلیس د تجرید سیاست و چې کلا افغانستان د انزوا خواته وړی و، اصلا د افغانستان او د نړۍ سره اړیکه نه وه په تیر 20 او 19 او 20 قرن کې. اوس یعنې اساسي تمرکز نه دی، خو ځینې نظارتونه افغانستان باندې دوی لري او ځینې تهدیدات چې د افغانستان نه متوجه دي لږ دین هم دوی ډار لري. خو اصلي تمرکز یعنې هغسې تمرکز چې په 20 کلونو کې په افغانستان کې دوی حتی نظامي حضور دلته درلود، اشغال دلته ادامه درلود او په جزئیاتو کې دوی دخالت کوو، او حتی په نړیواله سطحه افغانان، مسلمانان او افغانان د افراطي کسانو په څیره او د تروریستانو تر نامه لاندې پیژندل کېدل. یعنې دا عام قضاوت، یوازې خاص قضاوت نه و، ټول افغانانو باندې دا قضاوتونه کېدل او ته اروپا ته چې دوی مهاجر کېدل په همدې سترګې افغانانو ته لیدل کېدل. خو اوس داسې ګورو چې یعنې افغانان د تروریزم نه تللی دي یو مظلوم ملت ته. یعنې همیشه نړیوالو رسنیو کې موږ ګورو چې افغانان مظلوم ملت دی، دوی سره باید مرسته وشي، دوی د فقر سره مخامخ دي، دوی د چی سره مخامخ دي. دا اصلي بحث تاسو ګورئ یو دفعه یو سلاتیا درجې دا بحث تغییر کوي. نو دلته موږ ګورو چې د نړیوالو قدرتونو په بهرني سیاست کې ځینې اساسي تغییرات راغلي. اصلي بحث دا نه ده چې په افغانستان کې یعنې همغه افغانان دي، همغه مسلمانان دي. نو هغه ټاپي چې مخکې افغانانو باندې هغه مهرونه چې لګېدل اوس هغه ټاپي نه لګېدل کېږي. نو دې لپاره د ترکیې اصلي اجنډا اوکراین ده،
خو دې دپاره چې د افغانستان خارجه وزیر هلته غوښتل شوی دی د بحث په څنډو کې ځینې اساسي مسایل مطرح کیږي، ځکه چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارات او د غربي هیوادونو خصوصا د امریکا سره ځینې پرمختګونه شوي دي، خصوصا مثلا د ناروې ناسته وه، هغې نه وروسته چې ځینې مرستې وشوې او ځینې پیسې او منجمدې پیسو په هکله ځینې قضاوتونه وشول، او حتی په دې وروستیو کې هغه فشارونه چې مخکې ول هغه فشارونه اساس ته نور نشته. نو دې دپاره دوی غواړي چې اساس اسلامي امارت ځان خواته نږدې کړي، خو هغې تر څنګ هغسې تمرکز چې جمهوریت باندې درلود غربي هیوادونو، هسې تمرکز به امارات باندې نه وي. هغه 2 تریلیونه ډالره چې افغانستان باندې په 20 کلونو کې ولګېدل، هسې پیسې به نورې نه وي. هغه حمایت چې په تیر وخت کې حتی د اسلامي امارت په مقابل کې د مخالفینو ډلو نه کېدل، اوس به هغه حمایتونه نه وي. یعنې هغه ډلې چې اوس په افغانستان کې د مخالفینو په توګه، د مقاومت په توګه او د چی په توګه دلته مطرح کېږي، هغه حمایت چې دوی نه مخکې کېدل 20 کاله مخکې غربي هیوادونو کول، دغه حمایت به نور نه وي، ځکه چې 20 کاله مخکې د غربیانو تمرکز افغانستان باندې و او دلته پانګونه غوښتله چې پانګونه وکړي. نو دپاره دغه پانګونه نور نشته، دوی به هم نه حمایتېږي، هغه مرستې به هم نه وي، خو هسې مطلق به انزوا خواته نه ځي افغانستان. بیا هم دوی لږ ډار لري د افغانستان، خصوصا د افغانستان نه دغه تضمین مسله چې بالاخره نړیوال ته دی تهدید نه وي. خو دا هم تر ډیره کچه پورې نه د هغه چې په 1996 کال کې چې اسلامي امارات و بالاخره تحریم شو د نړۍ د خوا، یوازې 3 هیوادونه ول چې دوی په رسمیت وپېژندل. تقریبا حاسم مطلق قضاوت به اسلامي امارات باندې نه کیږي، ځکه چې هغه وخت تمرکز افغانستان باندې، اوس تمرکز افغانستان باندې نشته. یعنی اوس اسلامي امارات حتی داسې ویلی شو چې یو فرصت لري، یعنی میدان ورته خلاص پاتې دی چې دوی کولی شي د اسلامي ارزښتونو په اساس عمل وکړي او هغه قوانین چې دوی تعطیل کړي دي هغه تطبیق کړي. نو دوی دې ته د فرصت په سترګه کتی شو، تر ډیره پورې چې موږ د تهدید په سترګه وګورو دا چې موږ په اولویتونو کې نه وو، دا شاید موږ ته ضربه ورسوي، نه، تر ډیره پورې د فرصت په سترګه هم دې ته کتی شو چې اسلامي امارات نور هغسې فشار چې په 1996 کال کې اسلامي امارات باندې و د غربي هیوادونو دخوا، نور هغه فشار نشته، ځکه چې د غربي هیوادونو اولویتونو کې تغییرات راغلي دي چې اولویتونه اوس د روسیې او د چین مسله ده. خصوصا کله چې بایدن انتخاباتو کې بریالی شو، د امریکا په انتخاباتو کې خپل بهرنی سیاست تشریح کړ. په خپل بهرني سیاست کې 3 اولویتونه یې وټاکل. اول د چین قضیه ده، یعنی په بهرني سیاست کې اولویت د چین قضیه ده، دویمه د کرونا قضیه ده، دریمه هم د سایبري جګړې قضیه ده. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د روسیې او د چین په محوریت د سیاست تعریفوي. نو دې لپاره حتی د اوکراین قضیه، د هندو پاسفیک قضیه دا ښیي چې افغانستان ته او اسلامي امارات ته، حتی بسته اسلامي نړۍ ته چې په 20 کلونو کې دوی ډېر وځپېدل، اشغال شول، حتی په جزئیاتو کې د غرب لخوا دوی باندې فشارونه ول، دغه فشارونه به نور نه وي، میدان ورته پراخ دی چې دوی د اسلامي اصولو په اساس خپل قوانین او اصول تطبیق کړي او خپل اسلامي دولت په واقعي معنا اعلان کړي. بله، اوس باور صاحب د ترکیې په همدغه ناسته کې د امریکا ځانګړی استازی هم راغلی دی، لکه څنګه چې تاسو ویلي دي شمېر ډېر هېوادونو بهرنیو چارو وزیران په دغه ناسته کې ګډون کړی دی. د افغانستان په تړاو باندې د امریکا پالیسي کې څه بدلون راغلی دی که نه کومه پالیسي چې امریکا درلودلې د افغانستان په تړاو باندې په همدې اساس به مخ ته ځي؟ د امریکا مشخصه پالیسي ځینې هغه مسایل دي چې د اسلامي امارات نه غواړي، دا چې په د پردې تر شا چې شوي دي تر اوسه دې په هکله وضاحت نشته، خو ظاهرا هغه څه چې موږ وینو اساس ته داسې ښکاري چې اسلامي امارات د امریکایي سیاست سره اساس ځان عیاروي. تاسې ګورئ په دې وروستیو کې هغه بندیزونه چې ول اساس ته د امریکایي سیاست کې د سټیک او کاروت سیاست چې و، د تطمیع او د تهدید سیاست، په 4-5 میاشتو کې په اوایلو کې امریکا تر ډیره غوښتل چې د تهدید سیاست نه استفاده وکړي، خو په دې وروستیو کې ګورو چې اساس ته د تطمیع سیاست ته یې مخه کړې ده. یعنې اساس ته هغه پیسې چې وي هغه اساس ته ازادېږي. حتی دوی چې متفاوتو هیوادونو سره ګوري، په ترکیه کې دوی غوښتل کېږي، ناروې کې ناسته کېږي، سویس کې کېږي او ځینې نور منطقوي ناستې کېږي. دا تر ډېره دا ښیي چې امریکا دغې هیوادونو ته اجازه ورکړې چې اسلامي امارات ته د اسلامي امارات هغه رسمي غړي دي وغوښتل شي هغوی سره خبرې وکړي، حتی مستقیما په دې هیوادونو کې دوی سره ناستې کېږي او خبرې کېږي. او ټام ویس په دې وروستیو کې چې د مرکه کوي تر ډېره د اسلامي امارات نه راضي ښکاري. نو دا دې مسلې ته اشاره کېږي چې اساس ته اسلامي امارات هغې خواته ځي چې د امریکایي سیاستونه او پالیسیګانې دي، چې دا د یوې خواته خطرناکه قضیه هم ده. یعنې خطرناکه قضیه د دې دپاره ده چې اسلامي امارات خدای دې ونه کړي چې ځینې اسلامي اساسي ارزښتونو باندې معامله کړې وي. اصلي بحث دا دی. خو د بلې خوا نه د امریکا سیاست افغانستان په هکله
یوازنۍ غوښتنه چې اسلامي امارت د لوی هیوادونو لري د رسمیت پېژندلو مسله ده. خو دغه پرمختګ تر هغې پورې مخته نه ده تللی چې امریکا دې په رسمیت وپېژني افغانستان، ځکه چې امریکا په دې نږدې وختونو کې شاید په اغلب ګمان دا کار ونه کړي چې افغانستان دې په رسمیت وپېژني، ځکه چې اول د یوې خوا نه خو امریکا هغه زبرځواک هېواد دی چې افغانستان کې دوی خپله اعلانوي چې موږ ماته خوړلې ده. نو د دغې داسې امریکایي څېرې په نمایندګي نه غواړي چې د اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. په ورته په دغه ناسته کې نه یوازې دا چې په رسمیت پېژندنې باندې بحث شوی دی، د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې بحث شوی دی چې امریکا وایي نور باید افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي. یو بحث دلته په دغه مهال مطرح کېدلی شي چې امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمني تر اوسه پورې نه ده ازاده کړې ده، بل طرف ته د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې ویلي چې باید په خپلو پښو باندې ودرېږي. څنګه ممکن ده پرته له دې چې افغانستان د رسمیت پېژندنې بحث مطرح نه شي، د افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده نه شي، موږ د اقتصادي وضعیت ښه کېدو طرف ته لاړ شو؟ ښه، یو خو هغه سیاسي بحثونه دي، یو خو عملي، بلې خوا نه عملي بحث دی چې یوې خوا نه دا چې دا پیسې ازادېږي که نه، بلې خوا نه که دا ازادې شي واقعا زموږ مشکلات حلوي که نه، دا بحث دی. یعنې تر ډېره پورې دغه مرسته موږ باید امیدواره ونه اوسو. ولې؟ ځکه چې یوې خوا نه دغه مرستې چې کېږي بشردوستانه مرستې ورته وایي، په اصل کې دا بشردوستانه دي، دا مشروط مرستې دي. یعنې په مقابل کې تا نه یو چی غواړي، یعنې غواړي تا سره معامله وکړي، یعنې د خدای د رضا لپاره دوی مرستې نه کوي. یعنې د معاملې مسله ده، اسلامي امارت نه یو چی غواړي چې تر څو دا مرستې وشي. ښه، دغه معامله که وشي په عملي ډګر کې څه اساسي تغیرات نه راځي. تاسو وګورئ په دې 4 میاشتو اولو کې د ملل متحد نماینده په افغانستان کې دوی ویلي چې 2 میلیارډ ډالر افغانستان ته مرستې شوي دي په دې وروستیو کې څو میاشتو کې. په عملي ډګر کې موږ ګورو چې تغیرات نه دي راغلي. حتی د اسلامي امارت راتلو سره د فقر کچه چې دوی خپله نړیوال سازمان دې ته اشاره کړې وه چې 95 سلنه ده. خو وروسته د هغې نه چې 2 میلیارډه مرستې وشوې، حتی دوی بل آمار خپور کړ چې د دې احتمال شته چې د فقر کچه 99 سلنو ته ورسېږي. یعنې تاسو وګورئ د فقر کچه ښکته نه شوه، یعنې 94 93 او حتی 90 نه شوه، نور هم 2% پورته لاړه. نو دا اساسي مشکلات نه حلوي. تاسو وګورئ په د جمهوریت په 20 کلونو کې تر ډېره داسې مرستې وشوې، 2 تریلیونه ډالر په افغانستان باندې ولګېدل، خو اساسي مشکلات یې حل نه کړه. یعنې هیڅ داسې هیواد مثال نه لرو چې هغوی د بشردوستانه مرستو په اساس یعنې په خپلو پښو درېدلی. یعنې تر ډېره اسلامي امارت باید په خپلو داخلي منابعو باندې تمرکز وکړي، بیرته خپل امت ته رجوع وکړي، خپلو خلکو ته رجوع وکړي، او هغه داخلي مسایل چې د هغې په اساس وغواړي چې د خپل خلکو هغه اساسي مشکلات حل کړي. ځکه چې تاسو وګورئ که دوی دې ته تن ورکړي چې دغه مرستې ومني، دغه مرستې مشروط دي او د تهدید په توګه استفاده کیږي، یعنې د کارو پالیسي ورته وایي چې د تهدید د سټیک پالیسي. یعنې دغه پالیسي تر ډېره پورې حتی هغه 9 میلیارډ ډالر د افغانستان دغه اصلي زیرمې چې په امریکایي بانکونو کې وي، هغه نیمې چې آزاد شول، 3.5 میلیارډ او 3.5 میلیارډ نور هم چې پاتې شول، غوښتل چې د 11 سپتامبر قربانیان ته ورکړل شي. هغه تر ډېره یو ډیپلوماتیک تصمیم و، ځکه چې د یوې خوا نه دغه پیسې ورنه کړل شوې هغه 11 سپتامبر قربانیانو ته، یعنې تعلیق حالت کې دغه پیسې. د بلې خوا نه طالبان اسلامي امارت امیدوار کړی چې دا پیسې امکان لري چې بیرته تاسو ته درشي. یعنې په څه معنی؟ یعنې که تاسو ځینې شرایط ومنئ، هغه زموږ ځینې منافع چې دي هغې ته تن ورکړي، نو شاید دغه 3.5 میلیارډ نور هم تاسو ته بیرته درکړل شوي او بیرته محکمه حکم وکړي چې دغه پیسې د اسلامي امارت یا د افغانانو پیسې دي. نو اصلي بحث دا دی چې په بهرني سیاست کې اوس هغه هیوادونه چې خصوصا د ترکیې ناسته ده، اصلي تمرکز د اوکراین قضیه ده چې تر ډېره پورې دلته د افغانستان قضیه په اصلي اجنډا کې نشته. خو د بلې خوا نه چې امریکا هم غواړي چې په افغانستان باندې تمرکز وکړي، تر ډېره خپل منافع مطرح دي چې د افغانستان نه هغه تهدیدونه چې دوی ته متوجه دي او بالاخره هغه ځینې مرکزونه چې د منطقې د کنټرول لپاره د لاسه ورکړي دي، وغواړي چې د اسلامي امارت لخوا دغه ساحه کنټرول کړي، دغه منطقه کنټرول کړي. نو اصلي بحث دا دی. خو تر ډېره پورې هغه تمرکز چې په 20 کلونو کې د جمهوریت په 20 کلونو کې امریکا په افغانستان کې درلود، مرستې کولې، د ځینو ډلو نه حمایت کولو او په جزئیاتو کې دوی دخالت کوي، افغانستان اشغال کوي، نظامي حضور درلود، دغسې مسایل به نور نه وي. ډېره مننه شما تاسې باور صاحب داشته بحث ته راغلئ. خیلی مننه. تاسې چهارشنبه کې ښاغلی بلال باور چې موږ سره بحث کړی ما تر دې وروسته د خبرونو دوام.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د ترکیې په انتالیا ښار کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ سره لیدلي دي. اسلامي امارات په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه درې اړخیزه ناسته کې پر ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو خبرې شوې دي. د ناستې اړخونو د انتالیا فورم د اړیکو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت بللی دی. د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پېژندل او شتمنیو ازادېدل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره یې سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کولی شي. په دغه درې اړخیزه ناسته کې سرپرست وزیر امیر خان متقي د افغانستان حالات له نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماټیک تعامل لپاره مساعد وبلل. همدارنګه د امریکا استازي هم د افغانستان په اړه خپل هیواد په راتلونکي پالیسۍ خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اقتصاد باید په پښو ودرېږي. اروپایي ټولنې له افغان ماشومانو سره د 11 میلیونه یورو مرسته وکړه. دغه پیسې به د دبلیو اف پی هغه پروګرام لپاره ځانګړي کیږي چې پر بنسټ یې ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته خواړه ورکول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي یاد پروګرام د نورو کلونو په پرتله لا پراخ شوی. په پام کې ده چې راتلونکي کال له زرو زیات ښوونځیو کې اړین خواړه وویشي. د ملګرو ملتونو خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی ویلي اروپایي ټولنې ورسره د 11 میلیونه یورو مرسته کړې چې په مرسته به په افغانستان کې د ښوونځیو تغذیه پروګرام د تیرو کلونو په پرتله لا پراخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د بیا پرانیستلو لپاره چمتو کیږي، دوی هم یادو ښوونځیو کې د خوړو ویش لپاره پوره چمتووالی لري. د یاد پروګرام مسؤلین وایي ښوونځیو کې د خوړو ویش نه یوازې د افغان ماشومانو د ښې روغتیا لپاره دی بلکې ښوونځیو ته د هغوی هڅونې برخه کې هم مرسته کوي. د ښوونځیو د تغذیې پروګرام نه یوازې د ښوونځیو زده کوونکو ماشومانو د تغذیې او روغتیا برخه کې اړین دی بلکې له هغوی سره مرسته کوي چې په زده کړو کې ښه وځلیږي. دا خواړه به د کورنیو لپاره هم هڅوونکې بڼه ولري ترڅو کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. د ښوونځیو تغذیې په دې پروګرام کې چې د غنمو له وړو غوزانو، ممیزو او بورې چمتو شوي کلچې ویشل کیږي. د کندهار او ننګرهار په 983 ښوونځیو کې پر 350,000 زده کوونکو ویشل شوي دي. سږ کال په پام کې ده چې د دې ځانګړو کلچو سربیره د زده کوونکو کورنیو ته غوړي هم ورکړل شي ترڅو ماشومان ښوونځیو ته واستوي. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د ماشومانو زده کړې او تغذیې ته ژمن دي. مونږ دې ته ژمن یو چې افغانې کورنۍ د دې ډاډ ولري چې ماشومان سالمې تغذیې او ښې ښوونې ته لاسرسی لري. دغه ملګرتیا چې موږ یې له خوړو نړیوال پروګرام سره اعلانوو زموږ د ادعا بیلګه ده. موږ پر سیمه ییزو مرسته کوونکو غږ کوو چې افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره کار وکړي او کاري فرصتونه رامنځته کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په داسې حال کې چې د تیر کال ټولو میاشتو کې 15 میلیونه افغانانو ته مرسته رسولې وه، سږ کال یوازې په څه باندې 2 میاشتو کې 14 میلیونه اړمنو کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. یاد پروګرام ټینګار کوي چې په افغانستان کې د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د 23 میلیونه افغانانو د لاسنیوي لپاره 2.6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د چهارشنبې ښاغلی طارق فرهادي دی. سلامونه فرهادي صاحب، ورځ دې پخیر. سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. علیکم سلام. فرهادي صاحب، بحث له دې ځایه پیلوو چې اروپایي ټولنې له افغان ماشومانو سره د 11 میلیونه یورو مرسته کړې ده. څومره ښه کار ترسره شوی دی چې اروپایي ټولنې دغه شمېر رقم مرسته له افغان ماشومانو سره کوي. بله، متاسفانه بحران که متوجه اطفال میشه در افغانستان بسیار بزرگ است، پهناور است. بحران سوء تغذیه است، بحران کمبود دسترسی به کمک های صحی است و گرسنگی است و در یک سن پسانتر بعضی اطفال دسترسی به مکتب ندارن اگر در قریه های دوردست باشن و در اونجا مکتب نباشه. و در 11 میلیون یورو چندان پیسه هم نیست، خوب بسیار زود مصرف میشه، زیادش در خود مصارف ملل متحد مصرف میشه. بله، راګرځو په خپل مصرف باندې چې دوی دغه څومره پیسې به ملل متحد ته ورکوي. دلته په کور دننه رښتیا هم څومره شمېر افغان ماشومان دي چې هغوی بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خوارځواکۍ وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی چې افغان ماشومان ورسره مخامخ شوي دي. څومره دلته د افغانانو شمېر زیات دی د همدې ماشومانو چې دوی بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري؟
اینطور براتون بگویم که تقریبا تمام اطفال به یک نوع یا یک نوع دیگر کمک ضرورت دارند. حتی آل در شهرها هم فقر آمده و فامیلا به اصطلاح دستشان تنگ است، پیسه کافی ندارن که برای اطفال خود غذای که لازم است تهیه کنند و از اونا مواظبت که لازم است بکنن. یعنی در بعضی فامیل هایی که تعدادشان زیاد باشه، اطفالشان بعضی غذاها برای خردترین میرسد، دیگه میگن باشه خورده است که بخوره که کلان شد. یعنی حالت عادی نیست در افغانستان. یک موضوع دیگر که میخواستم خدمتتان عرض کنم کار اطفال است در افغانستان و این از حال نیست، از سابق است. اطفال از سن بسیار خرد مجبور هستند کار کنند. شما که میبینید که در خیابان در کوچه و بازار اطفال چیزی را به فروش میرسانند یا مثلا بود پاکی میکنن یا ایست که در ورکشاپ کار میکنن. و در شمال افغانستان اطفال در زمین کار میکنن، در زراعت دراز کار میکنن که مثلا دهقانا و اینا را کمک کنن. و این در دیگه جای دنیا معیار نیست دیگه. خدا کنه که وضع اقتصادی کشور ما خوب شود که کسی که نامش طفل است مساوی باشه به مکتب رفتن. وقتی که مکتب خلاص کرد خود از بازار کاری که میکنه دل خودش. اما مسئولیت حکومتی است که حالت اقتصادی را تا اینجا رسانده بتانه که کسی که نامش طفل است دیگر نه گرسنه بانه و نه مجبور شود که کار کنه که یک فامیل کلانه در پشت سر حمایت کنه، حمایت اقتصادی. کار از او همی باشه که مکتب بره. به خاطر که باز فردا ما این اطفال ضرورت داریم به حیث کسانی که عضو جامعه میشن باید تعلیم داشته باشند، دختر و بچه. بله، د تعلیم په برخه کې د فرهادي صاحب څومره دلته لوی ستونزې د افغان ماشومانو لپاره وړاندې پرتې دي. لکه څنګه چې تاسو ویلي ډېر شمېر افغان ماشومان دي چې هغوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي او د خپل کور د نفقې پیدا کولو په لټه کې دي. ولې تر اوسه پورې د تعلیم او تربیې په برخه کې د دوی لپاره خاص کار نه ده شوی چې حداقل دوی لپاره د ابتدایي درسونه پیل شي یا دوی په دغه درسونو کې مصروف شي؟ منابع کم است و یک وقت میرسه که اگر ما طفل امروز تربیه نکنیم، دختر و بچه‌شه، سبا روز ما معلم نمی داشته باشیم. به خاطر که همقدر که باید اطفال تربیه شوند، همقدر باید معلمین ذکور و اناث تربیه و تعلیم کافی داشته باشند که او یک معلم خوب شوند. و منابع نیست و حکومت باید بسیار توجه کنه که تعلیم و تربیه مهمترین چیز است اگر ما میخوایم که افغانستان ترقی کنه. و در عین حال سواد در افغانستان متاسفانه 80% خانم‌ها از 10 خانم 8 خانم سواد نداره. این پایتخت و اینا را نبینین، باقی افغانستان را ببینین، ده و دهات را ببینین، ولایات را ببینین، مردم خانم‌ها سواد ندارن و از 10 نفر تقریبا نیم مردان هم سواد ندارن. پس سواد آموزی، تعلیم و تربیه این چیزایی است که در وقت طفلی میشه. یاد گرفتن سواد و تعلیم و تربیه در مغز خداوند همونطور ساخته که از میسن 5 سالگی تا میسن 15 سالگی جذب همه چیز که اگر ساینس باشه، اگر زبانها باشه، اگر قرائت قرآن باشه، همه چیز از میسن 5 تا 15 خداوند همونطور ما را ساخته که در این سند مثل یک اسفنج واره کلی چیز بسیار زود جذب میکنیم. پس آن یاد گرفتن هم سخت میشه. یاد آدم گرفتن میتونه اما آهسته تر یاد میگیره. پس اطفال باید از در یک حالت مخصوص باشن که تنها در این سنشان با یاد گرفتن و آموختن بگذارن. به خاطر که نمیسن است که بسیار هر چیز اینا اساسی یاد گرفته میتونن. مثالش این است که مثلا در کسایی که در کشورهای دیگر سفر میکنن اگر به سن دیرتر سفر کنن فرا گرفتن زبان بسیار برشان سخت است. یک زبان خارجی، ژاپنی یا هر زبانی که بخواین، اما طفل بسیار با آسانی یاد میگیره.
بله کوم رقم چې اروپایي ټولنې افغان ماشومانو سره مرسته کړې ده دغه رقم به څومره وشي کولی چې د دوی په ژوند کې تر یو بریده پورې بدلون راولي؟ این مبلغی که شما گفتین این تقریبا به حساب کمک‌های بین‌المللی به حساب هیچ میره و چون که اینا خوب مصارف خودشان بسیار بالاست و هیچ وقت هم حسابدهی روشن نمیتن که در چی مصرف کردن متاسفانه. خب پیسه خودشان است، اما اگر پیسه افغانستان باشه ما باید که بسیار یک حسابدهی شفاف و روشن بخوایم که چگونه مصرف شد. و یگانه چیزی که براتون میگم خداوند ما را از این حالت بکشه که به خاطر یک کمک که یک کشور دیگه کرده ما گپ باشه. ما از خود منابع داشته باشیم، منابع داریم، در زیر زمین افغانستان منابع است. از خود منابع داشته باشیم که اطفال خود وظیفتاً تا سن 15 اقلاً ما اطفال خود در 15 تا 18 دختر و بچه را در مکتب روان کنیم به صورت سیستماتیک، به خاطر که اینا باید است که بیاموزن، به خاطر که اینا فردا شهروردان فردای افغانستان میشن. ما نمیتونیم که افغانستان یک افغانستان مترقی بسازیم اگر اطفال خود امروز سرش سرمایه گذاری نکنیم. اوس فرادي صاحب دغسې وضع سره موږ تاسو مخامخ یاستو دا ومنئ که ومنو موږ مجبور یو چې باید د بهرنیو مرستو پر اساس باندې خپل روزمره ژوند ته دوام ورکړو. هغه کې د ماشومانو په برخه کې ده، که د روغتیا په برخه کې ده، یا دې ته ورته نور برخو کې دوی مرستې کوي موږ سره. خو دلته اوس بحث دا پیدا کېدلی شي چې ولې نړیوالې ټولنې هغه رقم مرسته کوي چې نه د افغانان ژوندي پاتې شي نه د مړه شي، ولې داسې مرسته نه کوي چې هغه د یو پایداره مرسته وي چې د افغانانو په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي؟ بله، همونطور که قبلا ما شما گفتیم که کمک ها کلش کمک های بخور و نمیر است و شما بسیار خوب گفتین اینجا که مردم از زندگی نگاه میکنن ولی کمک ها شکل نیست که در زندگی یک اجتماع بسیار یک کمک یک تغییر کلان به این مسئولیت خود حکومت می باشه. هر حکومت مسئولیت داره در هر کشور دنیا که پلان و پروژه های داشته باشه که سرمایه گذاری های کنه که جامعه در حقیقت یک گام به پیش بره برای ترقی، به خاطر که ما باید آمادگی بگیریم که با جنگ اوکراین و اینا که میشه در باقی دنیا توجه به افغانستان بسیار کم میشه. نه تنها بر افغانستان بلکه به سومالیا، به یمن، تمام کشورهایی که امروز در مشکلات آغشته هستند. دیگر اروپا در حویلی خودشان حال یک بحران پیدا شده که چیزی که پیسه دارن با مهاجرین اوکراینی مصرف میکنند. مثال براتون میتونم، در 2 هفته جنگ از جنگ اوکراین 2 هفته و 3 روز میگذره 2.5 میلیون نفر مهاجر شدن. 2.5 میلیون نفر از افغانستان در وقتی که روسا داخل شدن در سال 1979 یعنی 42 سال پیش 10 سال گرفت که تقریبا 5-6 میلیون نفر خارج شود. یعنی سرعتی که از اوکراین مردم میگریزن، فهمیدن مردم که آخر روس میگیره اوکراین، ما باید بگریزیم دیگه. و اینا که میگریزن کلش باز مسئول نان دادن و اینایشان در کمپا در پولند، در مولدووا، در رومانیا خود اروپایی هستند. و یک قصه دیگه هم هست که در مابین اوکراین 12 میلیون نفر بیجا شده و غذایشان به هم خورده. پس نتیجه است که ایره براتون به خاطر میگم که ما احساس کنیم در افغانستان که اروپا دیگه پیسه نمی داشته باشه. اینا با یک بحران خود مثل که یک آدم که قوی باشه که یک آدم دیگر کمک کنه حال خودش مریض شده. اروپا باید یک حالت مواجه شده و کمک از اینا روز به روز کم میشه و ما باید است که پلان گذاری کنیم و تمام عقل خود استفاده کنیم که چی رقم خود ما کشور خود اقتصادش یعنی شګوفا بسازیم. بله اوس په دغسې وضعیت کې چې اروپا خپلو ستونزو سره لاس او ګریوان دلته په افغانستان کې لا هماغه نیمه کومه مرستې چې کېږي د دغه مرستو په برخه کې باید څنګه یو میکانیزم د رامنځته شي چې دغه مرستې څه ډول بیل په افغانستان کې مصرف شي. هغه که په هره برخه کې د مرستې کېږي اوس چې د ماشومانو لپاره 11 میلیونه یورو مرسته شوې ده، دغه مرستې دې باید په ښه سمه توګه باندې مدیریت شي. بله، با مجردی که افغانستان به رسمیت شناخته شود باید است که ما از جامعه بین‌المللی را بخواهیم که اول کمک ها با حکومت افغانستان منسجم باشه. یعنی که ملل متحد بیاید در وزارت خارجه، وزارت مالیه تشریح بده که کمک ها به چی شکل مصرف میشه، چند مصرف میشه، در کجا مصرف میشه
و با حکومت افغانستان اینا در مشوره باشد. فعلا چون حکومت شناخته نشده، اینا حرف حکومت هیچ اهمیت نمیتن. یک نفر در یک دفتر تصمیم میگیره که اینی 11 میلیون یورو را این رقم مصرف میکنیم، برای کس هم مجبور نیست که تشریح بده که چی رقم. بله. شفافیت نیست. بله. بله. اوس د دې مرستې رقم کې خپله اروپایي ټولنې ویل دي چې د نورو کلونو په پرتله پکې پراختیا راغلې ده او بدلون یې کړی دی، مرستې لا زیاتې شوي دي. رښتیا هم پکې بدلون راغلی ده، مرستې زیاتې شوي دي، کچې زیاته شوې ده، که نه په همغه کچې که نورو کلونو کې ماشومان سره به مرستې کېدلې، اوس هم په همغه اندازه به د مرستې کېږي؟ خب کمی تغییرات آمده در سالهای گذشته. اگر ما مثلا 20 سال گذشته را ببینیم، بعضی کسا میگن که از 20 سال گذشته چی دستاورد باقی ماند. دستاورد 20 سال گذشته است که یک تعداد جوانا یک حالتی بود که حتی مکتب رفتن و تعلیم و تربیه آموختن. مثالش خود شما هستین، همکارای شما هستین، جوانانی هستین که شما در 20 سال گذشته خود آماده کردین، سواد آموختین و تعلیم و تربیه را به سویه بالا آموختین که امروز شما میتونین که کارتان به صورت بالا و اعلی اجرا کنین. اینمی چیزا باید ما به اطفال امروز خود میسر بسازیم. در افغانستان در حقیقت در هر خانواده از 5 تا 7 طفل است و ما بتونیم که به هر طفل برسیم و برای اینا اینمی تعلیم و تربیه که شما دسترس داشتین ایره برشان میسر بسازیم، به خاطر که فردا باز اینا مسئول می باشند که جامعه را پیش ببرند. بله. دلته فرادي صاحب یو بل بحث چې ډېر مهم کېدلی شي او مطرح ده همیشه چې د افغان ماشومانو په برخه کې ډېر زیاتې مرستې شوي دي او دغه د مرستې لړۍ دوام لري، خو بدبختانه وایو چې هیڅ کومه خاصه پایله نه ده ورکړې ده، هیڅ کوم خاص بدلون پکې نه ده راغلی د افغان ماشومانو په ژوند کې. ولې داسې یو کار نه کېږي چې هغه سره د افغان ماشومانو په ژوند کې بدلون راشي؟ تر اوسه پورې پر دغسې یو څه باندې پلان شوی دی که نه همغه کومې مرستې چې کېږي په همدغه مرستو باندې بسنه نه شوې دی؟ د اساسي کار د رامنځته کېدو په برخه کې کوم اقدام نه دی اخیستل شوی؟ خب اگر حکومت حرف مرا بشنوه باید که یک وزارت باز شود به نام زنان و اطفال. کاملا کار اسلامی است، به خاطر که در دین اسلام بر زنان مسئولیت های بزرگ باید سپرده شود، هر گونه مسئولیت برشان سپرده شود و از پیششان حسابدهی خواسته شود. و مسئله اطفال یک چیزی است که چون زنان و مادران به طفل خود بسیار نزدیک می باشند، تمام مسئله تعلیم و تربیه اطفال تا یک سن، تمام مسئله صحت اطفال تا یک سن و تمام مسائلی که مربوط بشه به طفل و مادر که مسائل صحی است، مسائل خود عزیز که بعض مادران در افغانستان تعلیم و تربیهشان کافی نیست، اونا هم در عین حال باید که تعلیم و تربیه داشته باشند. باید که یک وزارت باز شود به نام زنان و اطفال و وزیرش هم یک زن باشه. این گپ اینه برای حکومت میگم، یک نظر که ببینیم که چی میکنن. بله. خب په دغه برخه کې انتقادات لا موجود او تیر نظام کوم چې موږ کوم وزارت د ښځو په نوم باندې درلود هغه لغوه شوی دی. په دغسې حالاتو کې چې هغه وزارت هم لغوه شوی دی، فکر کوئ چې دغسې نظریې ته د غوږ کېښودل شي؟ او فرق داشت. او خود رژیم سابق و کلش وزارت های پروژه‌ای بود. پروژه‌ای بود و پروژه هم پیسش از خارج می آمد و مقاصد پروژه هم بعضش مقاصد خارجی بود. اما آل خب اونا رفتن. حالا خب به خاطری که اونا رفتن یک نظر خوب نمیشه که نظر بد شود. نظر خوب در هر مملکت اسلامی همی است که سر طفل و مادر باید سرمایه گذاری شود، به خاطری که اینا تکامل کنن تا جایی که فردا برای جامعه طفل قویتر تقدیم کنن و این تمامش پلان گذاری کار داره. اگر در یک حکومت یک وزارت مادر و اطفال یا زنان و اطفال باشه، باز این مسئول می باشه برای پلان گذاری، پلان خود می سازه، پلانش بحث میشه، بعد 1 سال بعد 2 سال بعد ازشان سوال میشه که در پلانتان چطور پیشرفت کرده و تمام مسائل تعلیم و تربیه و صحت و تمام مسائلی که مربوط میشه به اطفال، مادران و اینا باید است که یک پلان بسیار واضح باشه که امروز در افغانستان نیست. بله. کوم بنسټونو ته چې دغه مرسته شوې پیسې ورکول کېږي هغوی ته سپارل کېږي چې دا دلته په افغانستان کې د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي په برخه کې مصرف شي، په دغو بنسټونو باید څومره دقت وشي تر څو دغه کوم بنسټونه چې دوی کار کوي د دوی په واقعي معنا باندې کومه مرسته شوې پیسې چې دي د افغان ماشومانو د ژوند د بدلون په برخه کې د ولګول شي؟ فعلا زیادش به کمک
صحی مصرف میشه برای اطفال. میبینین که در شفاخانه متاسفانه مسائل سوء تغذیه است و اینا است و در بعضی جاها در مکاتب مصرف میشه، اما هر گزارشی که میبینین که مکتبا کتاب ندارن یا ایست که اطفال صنف درست ندارن. خود در حقیقت خلاصه گپ میست که طفل اگر وقتش ضایع شود و دمی سنی که از 5 تا 15 براتون عرض کردم که سن است که اینا چیز را یاد میگیرن، اگر تمام امی مواد درسی برشان داده نشه باز پسانتر دیگه باز عین تاثیر نداره. ما باید یک پلان بسیار مدون واضح داشته باشیم و به مو خاطر عرض کردم که یک وزارت داشته باشیم که او از وزارت تعلیم و تربیه بیخی فرق داره. وزارت تعلیم و تربیه کارش است که نصاب درسی را بسازه، اما وزارت طفل و زنان کارش است که هر روز پلان تطبیق کنه در تمام افغانستان، در تمام ولایات افغانستان. در تمام ولایات افغانستان مادر وجود داره، در تمام ولایات افغانستان طفل وجود داره و این باید باعث یک افغانستان سرمایه معنویش خود مردم افغانستان هستند. هر چقدر که ما با تعلیم و تربیه مردم افغانستان کار کنیم، فردا زندگی ما صلح‌آمیزتر بوده میتونه. این هم بسیار مهم است، چون ما یک کشور هستیم که از جنگ میبریم. یک وقت تفنگ و کلاشینکوف مهم بود، حالا ما چی رقم بتانیم که از اینجا خود بکشیم ببریم به قلم و فیزیک و کیمیا و ساینس که از افغانستان فردا کسی باشه که دوباره مثل سید جمال الدین افغان واره به دنیا چیز ارائه کنه از نگاه فهم و دانش. بله، روغتیایي برخې ته تاسو اشاره درلودله چې ډېر شمېر ماشومان د خوارځواکۍ له کبله ډېر ځورېږي. دلته شته په کورډنر په ولایتونو کې ډېر شمېر ناروغۍ دي چې د همدغه ناروغۍ له کبله افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. روغتیایي برخه د نړیوالو لپاره څومره باید په اولویت کې وي چې تر ټولو لومړی د باید په روغتیایي برخه باندې دوی پیسې ولګوي یا د مصارف دوی ورکړي تر څو دغه روغتیایي برخه تقویه شي او کوم شمېر ماشومان چې په بېلابېل ناروغۍ اخته کېږي د دغو مخنیوی دې وشي. بله، در بحث صحی بسیار توجه صحی فعلا سر کووید بود که کووید هم خب بالاخره خلاص میشه. سر مسائل سرخکان بود، حالا اطفال سرخکان میگیره در افغانستان، این باید زود رسیدگی شود. مسئله پولیو بود، این واکسیناسیون باید خلاص شود و به صورت عموم اطفال باید است که تعقیب شوند از طرف دکتر و شفاخانه ها. متاسفانه ما امروز این شرایط در ولایات نداریم. در ولایات شما میبینین گزارش ها را که مردم مشکل کلانترینشان گرسنگی است در حقیقت و او اطفالی که کلان میشن به زور خدایی کلان میشن و کسی که زنده میمونه از خاطر زنده میمونه که خدا برش همینطور یک داده که از مریضی ها و یا تیر میشن مگم باز هم زنده میمانن. در دیگه جای دنیا و طور نیست. از سن کم اطفال مکتب در شفاخانه میبرن، پیش دکتر میبرن، تعقیب میکنن. خب فضل خدا که ما یک نسل داریم، یک نسل قوی داریم. اطفال ما، اکثر اطفال ما از تمام از این مریضی ها تیر میشن، اما در عین حال چون تعداد اطفال در افغانستان زیاد است، معنای ازی است که این اطفال فردا شهروندان افغانستان میشن و ما باید از امیال سر اینا هر گونه سرمایه گذاری را کنیم، به خاطر که طفل بسیار زود کلان میشه. 10 سال در تاریخ یک مملکت بسیار زود تیر میشه. طفل امروز 7 ساله است، فردا 17 ساله می باشه، میتونه که در جامعه کار کنه. هر چقدر تعلیمی که امروز بگیره برای از حال تا 10 سال، اما قدر که فردا به جامعه ما آرامی و رفاه اقتصادی تولید کرده میتونه. از او خاطر ما باید اینا را از کار فعلا دور کنیم و به تعلیم دوباره پرتیم و سرشان سرمایه گذاری احد اکثره کنیم. بله، وروسته کې فرادي صاحب لا هم څومره افغانستان بخصوص د ماشومان په برخه کې مرسته اړتیا لري چې د دغو مرستو پر اساس باندې د ماشومان د ژوند خوندیتوب په برخه کې د دوی کار واخلي؟ بسیار زیاد و خصوصا ایره برتان عرض کنم که کمک به اطفال بدون کمک به مادران نمیشه. مادران هم بسیار نزدیک هستند به اطفال در افغانستان، از نگاه عاطفی بسیار نزدیک هستند، از نگاه فیزیکی نزدیک هستند و تمام چیزهایی که یک طفل می آموزه از مادر خود می آموزه در حقیقت. و هر چقدر که ما سر تعلیم و تربیه مادران هم کار کنیم، هر نوع تعلیم تربیه باشه، تعلیم تربیه دینی باشه، تعلیم تربیه سواد باشه، این از مادر به طفل میرسه
و تعلیم و تربیه مادر بسیار مهم است و همچنان صحتش و در بعض قسمت های افغانستان این مادرها در حالی که مادر هستند در حال زایمان دیگه اطفال هستند، پس بودن بخش های صحی و قابله و کسایی که کمک میکنن برای صحت مادر بسیار مهم است و این چیزا هیچ لازم نیست که مکت شما بحث کنم میره، باید زنا بحث کنن، باید در افغانستان زنان مسئول صحت و تعلیم و تربیه اطفال باشند. اینجاست که ما باید از زنان افغانستان برشان مسئولیت های بسیار سنگین بتیم، از پیششان حسابدهی بخواهیم و او حساب پروژه‌ای نیست، او رفت خلاص شد. حالا ما در یک فصل نو تاریخ افغانستان داخل شدیم و ما مجبور هستیم که از مرد و زن افغانستان باید در حکومت از فهمشان از دانششان استفاده شود و مسئولیت های سنگین برشان داده شود. ډیر زیاته مننه ژوندي فرهادي صاحب، ښه ورځ ولرئ. تشکر از شما. مننه ژوندي صاحب. د چهارشنبې ښاغلی طارق فرهادي و چې موږ سره بحث وکړ، سم راګرځو د خبرونو دوام ته. د نوي کال پیل سره د دې احتمال شته چې په کابینه کې بدلون راشي. په پام کې ده چې له بهر هغه افغانان هم کابینې ته لاره پیدا کړي چې په فساد کې ښکیل نه دي او تخصص لري. کارپوهان وایي ښه ده چې د کابینې سکتوري او مسلکي برخې په کارپوه کسانو ته په واک کې ورکړل شي. باور ده چې په دې ډول بدلون سره به اسلامي امارت د نړیوالو له لوري په رسمیت ومنل شي. واک ته د اسلامي امارت له رسیدو د سرپرست کابینې له تشکیل کابو و میاشتې تیریږي، خو د سرپرست کابینې په جوړښت هغه نیوکې چې غیر ټول شموله او اکثره غړي د امارت اړوند لا پر ځای پاتې دي. اوس داسې باور کیږي چې په پام کې د اسلامي امارت نوي کال کې په کابینه کې ځینې بدلونونه راولي، خو ټینګار په هغو بهرمیشتو افغانانو ده چې په فساد کې ښکیل نه دي، تخصص لري او په نړیوالو او سیمه ییزو سیاستونو پوهیږي او نړۍ ورسره کولی شي په اسانه توګه تعامل وکړی شي. دا اوس 19 کسان په کابینه کې د ملګرو ملتو په تور لیست کې دي، د امریکا او اروپا په تور لیست کې دي، حتی د روسیې په تور لیست کې دي چې دا وایستل سي او تخصصي کسان دي راوستل سي په کابینه کې ځای پر ځای سي په دې چې وطن د دې مشکلاتو خلاص سي. زه فکر کوم خصوصا هغه سکتوري برخه کې باید متخصصین ځای پر ځای سي که د نن د افغانستان چې دی یا د بهر د افغانستان هغه افغانان چې تللي دي او متخصص دي او په فساد ککړ نه دي، هغه باید وغوښتل سي او ځای ورکړل سي په دې چې دا یو نشه د همشمول یا فراګیر حکومت دی. په دې وروستیو کې د طالبانو او د امارت سیاسي مخالفینو ترمنځ هم خبرې شوي چې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم له هیواده تښتېدلي دي، خو اسلامي امارت په ښکاره ویلي چې پخوانیو چارواکو ته د دوی په حکومت کې ځای نشته. په نوو بدلونونو کې کابینې ته د تکنوکراتانو راوستل هغه هم په سکتوري او تخنیکي برخه کې کولی شي د اوسني حکومت پر وړاندې د نړیوالو شکونه راکم او په اسلامي امارت لا زیات باور وکړي. خو نوي بدلونونه په دې پورې تړلي دي چې آیا طالبان تر کله سرپرست حکومت ته دوام ورکوي. کارپوهان وایي له دې امله باور نشته چې کابینه کې د اساسي بدلونونه ولیدل شي. د اسلامي امارت د نگران کابینې متعلق چې دا به څومره وخت دوام وکړي، خو اوله کې دا نظر و چې دا به شپږ میاشتې ووسي او زیات نه زیات کاله پورې به دوام وکړي، خو د ده دپاره که میعاد تعیین نه دی چې دا فرضاً کال به وي، زیات نه هغې نه به وي، لږ دې نه به وي، خو دا یو شی معلومه ده چې هر وخت دغه تصمیم که نیول کېږي دا د هغې د وخت و زمان سره به ارتباط لري او دا به مخکې د وخت نه که څوک دا وایي چې د کې به څوک وي. د طالبانو د کابینې نږدې 19 وزیران د امریکا، ملګرو ملتونو، روسیې او د اروپایي هیوادونو په تور لیست کې شامل دي. اسلامي امارت مشوره دا ده چې د دیني عالمانو، ولسي مشرانو د هیواد له پوهانو د یو مجلس راوغوښتل شي او وروسته د په بدلونونو او نړۍ سره په اړیکو او تعامل باندې ښه فکر وشي. چې د افغانستان د دیني علماو، ملي او قومي مشرانو، سیاسي مشرانو او پوهانو په ګډون د مجلس جوړ کړي او په اساسي توګه د یو همشمول حکومت چې هم د افغانستان خلکو لپاره او هم نړیوالو لپاره د منلو وړ وي رامنځته کړي چې طالبانو خپل مشکلات په نړیواله ټولنه کې لري هم له منځه لاړ شي او حکومت هم په نړۍ کې په رسمیت وپېژندل شي تر څو د نړیوالې ټولنې یو فعال غړی شي او خپل کارونه په نورمال توګه مخکې ویسي. د حل لاره دا ده. اوس به ولیدل شي چې نوي کال کې به افغانان په کابینه او حکومت کې د بدلونونو شاهدان اوسي او کنه، خو تمه دا ده چې مسلکي کسانو ته اړتیا ده او دا کار کولی شي افغانستان له اوسني بحران د باندې کړي.
راغلاست. په دې وروستیو کې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې یو سلسله ناروغۍ را پیدا شوي دي چې هېوادوال یې اندېښمن کړي ده چې علت او عامل څه کېدلی شي چې دې ډلې شري ناروغیو تر څنګ د کرونا اندېښنې دي چې خلک ډېر زیات اندېښمن کړي دي. دا چې څنګه ممکن ده مخنیوی دې شي، حل لارې څه کېدلی شي، پر همدغه موضوع سره په سټوډیو کې ډاکټر محمد بهیر ستومه دی. سلامونه ستومه صاحب، ستړی مو په خیر راغلی. بس تشکر. سلامونه تاسو ته او تاسو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، بحث له دې ځایه پیلو چې په هېواد کې د کرونا د کچې تړاو راته وایي چې څومره د کرونا د پیښو کچه شته ده اوس. کرونا خو له ډېره وخته پورې چې په ټوله دنیا کې راغه شوه، هغه بدبختانه چې په افغانستان ته هم راغله او د افغانستان ډېر خلک یې مصاب کړل، حتی مرګ و میر هم راپېښ کړ. خو اوس د تېرو 2 هفتو نه تر 3 هفتو پورې یا زیاتر له هغه نه خصوصا په افغان جاپان روغتون کې د مراجعینو کچه ډېرې شوې. خو خوشبختي په دې کې دی چې زموږ مثبت پیښې نظر په نورو موجوده دا ځل کمې دي، یعنې ډېر مثبت اشخاص نه لرو. ولې مراجعات مراجعینو ډېر دی، خلک ډېر مراجعه کوي د ټیسټ په خاطر او یا هم د دې په خاطر چې پوه شي زه کرونا یم که نه یم. اعراض علایم اکثریت خلک لري، ولې کله چې موږ ټیسټ ځینې اخلو هغه اکثریت یې منفي دي. یو خو دا چې موږ هغه جین سیکوینسر ورته وایي چې هغه تشخیص دا وکړي چې آیا دا اومیکرون دی او که نه دی. بدبختانه چې هغه موږ په خپل لابراتوار کې نه لرو. نو کیدای شي یوه وجه یې دا وي چې زموږ د مثبتو پیښو کموالی وښیي. او بل دا چې خلک نور د افغانستان نه د وتلو په حالت کې دي او خلک که چیرې موږ مخکنی حالات وایي چې د بیرون نه موږ تګ و راتګ درلودلی افغانستان ته، نو کیدای شي چې زموږ د اعمار نظر نورو ته ډېر راغلی وي. ولې خوشبختانه چې دا ځل موږ ډېر هغه نه لرو. بل یو خو دغه بحث ډاکټر صاحب مطرح کېدلی شي چې خلک تګ راتګ اوس په هغه کچه باندې نشته چې په تېر نظام کې موږ تاسو تګ راتګ بهرنیو هېوادونو ته درلود. بله مسله د کرونا په برخه کې کله د دغه فیصدي زیاته شي کله کمه شي، علت او عامل څه کېدلی شي؟ آیا د اقلیم بدلون ته په کتو دغه پیښې ډېرېږي زیاتېږي که نه کوم خاص نور عوامل درلودلی شي؟ یو خو دا دی چې مثلا په بیروني حالات مثلا نور کشورونه دي چې هلته هغه پکې راځي، موجونه راځي یا څپې راځي پکې، نو هغه څپې چې په خارج کې راځي هغه موږ هم زیانمنولی شي. مثلا 4م چاپه یا 5مه چاپه په خارج کې 4م چاپه موږ ته راغله، ولې خوشبختانه ښه تېره شوه. مرګ و میر دومره نه و لکه په 3مه څپه کې چې وو یا په 2مه څپه کې وو یا په اوله څپه کې وو. یو خو دا و چې موږ ډاکټران او هغه صحي همکاران چې زموږ وو هغه په کامل ډول باندې اوس تجربه حاصله کړې. کیدای شي دوی د مریضانو نه ښه تجربه او یا ښه هغه ځینې واخلي که نه، چې زموږ کوم مریضان چې مراجعه کوي هغه که کرونا وي نو د هغه درملنه ډېر په ښه شکل باندې کېږي، ځکه چې 2.5 کاله کېږي چې زموږ ډاکټران په همدې باندې بوخت دي او د دې درملنه ښه کېږي. یوه دا دی. بله دا چې واکسینونه کشور ته راغلو او اکثریت خلکو واکسین وکړه، نو په دې اساس دا ځل زموږ په نورو پرتله باندې په نورو څپو باندې دا ځل زموږ هغه کم و، مرګ و میر هم کم و او وخته کسان هم په کم و په هغه کې. بل محیط په دې پورې اړه نه لري، یعنې کوم هوا حالات چې دي دا په دې پورې اړه نه لري. نه کیدای شي په هر حال کې که چېرته موج د کشور ته راسي یا وطن ته زموږ راشي هغه په دې پورې اړه نه لري چې دا اوړی دی یا ژمی دی یا منی دی، هر هغه چې وي هغه څپه دی چې هر ځل راغله په هر وخت کې راغله، کیدای شي زموږ او تاسې هغه وطنوال مصاب کړي او په کرونا باندې اخته شي. یو بحث چې ډېر زیات مطرح هغه دغه د صحي کارکوونکو شمېر چې پکې کمال راغلی په دغه برخه کې اوس دغه مشکلات حل شوي دي، لکه څه چې تاسو په 2.5 کلونو کې ډاکټرانو کافي تجربه ترلاسه کړې ده چې د کرونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې د هېوادوالو سره دې مرسته وکړي. د صحي پرسونال د کمښت سره مخ شوي یاستئ که نه؟ په عادي حالات باندې صحي پرسونال خپل کار ته ادامه ورکړی دی؟ دا خو زموږ ډونر خارجي دی، ورلډ بانک اوس مخکې اوس WHO دی. هغه نظر دی ته چې زموږ مریضان یا بیوار څومره دی، نظر په بیوار باندې هغه قرارداد کوي د موسسې سره او موسسه بیا هماغه کوم پرسونل چې ضرورت دی هماغه ساتي. خو بدبختانه چې زموږ د پرسونل هغه سابق نه موږ 200 نفر درلودل، اوس 180 تر 200 پورې پرسونل لرو چې دا کفایت نه کوي. خو ولې دا دی چې مخکې خو ما مخکې یادوري وکړه چې هلته خلک ډېر په کرونا باندې اخته کېدل. یو خو علت دا و چې هېچا واکسین نه و کړی، بل هغه خلک چې کومه هغه ورته کېدلو د صحي لارې وي
چې مثلا ماسک وکاري، فاصله مراعات کړي، هغه خلکو نه مراعاتوله. نو علت د پیښو د ډیروالي هغه و. او بل په اوس حالات کې کوم مشکل نشته، کارمندان کافي ډول موږ لرو او د وطنوال په خدمت کې دي. بله، د ډونر څخه مو ډاکټر صاحب ویلي چې بهرني ډونران شته چې تاسو سره مرسته کوي. اوس هم داسې کوم هېواد شته چې بغیر له ډبلیو ایچ او نه چې په صحي برخه کې د مرسته او همکاري وکړي، هغه که د اکسیجن په برخه کې، د واکسین په برخه کې وي، دې ته ورته نور صحي خدماتو په برخه کې وي، که نه یوازې ډبلیو ایچ او ده چې هغوی د خپل مرستو پر اساس باندې تاسو سره مخ ته روان دي؟ د موږ سره خو تنها مخکې له دې نه چې دا نظام تبدیل یا تغییر پکې راغلی و، هغه ورلډ بانک ټولې پروژې، صحي پروژې هغې مخ ته وړي. بیا کله چې تحولات راغلل، یو څه هغه پکې راغله، تغییرات پکې راغلو چې هغه ورلډ بانک یو څه وخت لپاره کوم تمویل چې کاوه هغه ونه شو. نو اوس ډبلیو ایچ او او بعضې نورې مؤسسې شته چې د صحي کارکوونکو یا د صحي پرسونل یا د ډاکټرانو په هغه کوم معاش یا کوم هغه چې دي په هغه کې هغه لري خدمت کوي او دغه هغه په هغه کې معاشونه ورکوي. امکاناتو په برخه کې ډاکټر صاحب بحث ولرئ چې د کرونا د مخنیوي په برخه کې څومره امکانات اوس تاسو لاسرسی لرئ، ځکه چې پخوا لکه څنګه تاسو ویلي د کرونا پیښې زیاتوي، په هغه کچه باندې امکانات هم نه وو چې اړتیا او ضرورت پیدا کېده چې باید امکاناتو ته لاسرسی ولري. اوسنیو حالات کې د امکاناتو په برخه کې څومره زمینه مساعده شوې ده چې دغه امکاناتو پر اساس باندې اوس شونې ده چې د کرونا د پیښو مخنیوی دې وشي؟ خوشبختانه وایم چې د وزارت صحت عامې په کومک او ورسره د هیلنټ موسسې چې زموږ د شفاخانه د تمویل هغه چارې مخ ته وړي، هغه کوم شیان چې ضرورت دي د یو مریض په خاطر هغه موږ اوس په شفاخانه کې لرو. یعنې کېدای شي موږ 160 نفرو تر 150 نفرو په شفاخانه کې خدمت وکړو د مریضانو. نو کوم شی چې ضرورت کېدل، که هغه ماشین آلاتو، که هغه اکسیجن و، که هغه ادویه وه، هغه هر څه چې د یو مریض د کوویډ لپاره په کار کېږي هغه اوس موږ لرو. تجهیزات شته، کمبود سره مخامخ نه یو. بله، د کرونا د علایمو په برخه کې تغییرات راغلي دي، شته دي کنه څومره خفیف شوي دي، کنه تیر ته په کتو د کرونا علایم په خپل ځای باندې پاتې شوي دي، په همغه کچه باندې کوم خفیفوالی پکې نه ده راغلی؟ دا ځلې دا څپه چې راغله یو څه تغییرات پکې راغلل. هغه اول دا و چې مخکینی کې به داسې و چې یو مریض به ریزش پیدا کوو او بیا د هغه نه به ټوخی پیدا کوو او بیا به سینه دردي پیدا کېدله او بیا به یو مریض مراجعه کوله شفاخانې ته یا هغه ته کلینیک ته. اوس خوشبختانه زموږ هموطنان ټول په دې پوه شوي دي که چیرې دوی هغه پیدا کړي، ریزش پیدا کړي او یا هم داسې کامن کولډ ورته مخته راشي، نو هغه ډاکټر ته مراجعه کړي او موږ خوشبختانه چې زر تر زره دغه هغه ته رسیدګي کوی شو. او ولې په دې کې بعضې شیان چې په اومایکرون کې دي هغه داسې و چې تبه لري خفیفه او دا تر ډیر وخت پورې دوام کېدلی شي وکړي. یعنې کوم کس چې په اخته وي هغه داسې زر نه حس کوي چې زه اومایکرون یا په کرونا باندې اخته شوی یم، ولې خفیفا د ده په وجود کې به وي تبه، ځان دردي او د شپې د خوا نه به داسې خولې دا هم ورته پیدا کېږي. او په بعضې مریضانو کې زموږ چې کله خطوب خواته یعنې جوړیږي، بعضې ډیهایډریشن یا اسهالات هم پیدا کوي. خو خوشبختانه هغه څه چې مخکې وو هغه اوس هغه نه دي، په شدید ډول نه دی. یعنې اوس مخنیوی ښه کېږي، په شکل د یو هغه باندې ښه مخنیوی ځینې کوی شي. بله، یو بله بڼه چې تاسو ورته اشاره درلودله، اومیکرون چې تر یو بریده پورې اومیکرون که څه هم ډېر زیات وژونکي نه، خو پیښې ډېر زر یو بل ته سرایت کولو. دا څومره افغانستان کې د اندېښنې وړ کېدلی شي؟ داسې کومې پیښې شته چې تاسو سره دې ثبت شوي وي چې دا کس په اومیکرون باندې اخته شوی وی؟ بلې، ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په لابراتوار کې د جین سیکوینسر په هغه یو ماشین دی چې هغه موږ ته تشخیصوي چې دا کوم ډول کرونا دی، آیا اومایکرون دی که نه. دا په افغانستان کې نشته. او وزارت صحت عامه او موسسه هیلنټ په دې باندې کار کوي چې هغه زر تر زر هغه ماشین کوم چې دی هغه را انتقال کړي افغانستان ته او موږ وکولو چې دغه نه ګټه جګه کړو. ولې اومایکرون په هغه شکل چې په نورو دنیا کې مرګومیر رامنځته کړه، په افغانستان کې خوشبختانه غومره مرګومیر نه و. یو علت دا و چې خلکو یا زموږ هموطنانو چې بیرون ته بې سفر درلودل هغه کم دی. یعنې موږ د افغانستان خلک ځي او بیرته په راتګ ډېر کم دی. نو یو علت دا کېدای شي. یو علت دا بل دا چې زموږ هموطنانو خلکو یو څه اندازه واکسین اخیستی و چې دا ډېر یو مهم رول لوبوي د اومایکرون په هغه کې بخش کې. نو که چیرې موږ یو مریض اوس تشخیصوو
هغه به د اعراض او علایمو نه تشخیصوو یا د کلینیکل نه به هغه کوو دغه به اکسرې اخلو هغه ته به ډي ډایمر کوو هغه ته به سی آر پي ګورو دغه به نور کوم لازمه معاینات چې د یو د کوویډ د مریض لپاره کیږي هغه کوو او موږ یې تشخیصوو چې آیا دا مایکرون دی یا که نه دی ولې خوشبختانه هغومره مرګومېرې چې په نورو دنیا کې رامنځته کړه په افغانستان کې هغومره مرګومېرې نه ده رامنځته کړې او اوس د کنټرول لاندې دی یعنې کوم مشکل نه لیدل کېږي چې موږ ورته تشویش وکړو مشکل خبره نه ده بله د واکسین په برخه کې تاسو ویلي د واکسین فیصدي که راته وایي چې په مجموع کې څومره هیوادوالو واکسین تطبیق کړی دی یا دغه لړۍ اوس جاري ساتل شوې ده که نه څوک نور واکسین کوي که د واکسین کولو لړۍ ختمه شوې ده نور د واکسین کولو زمینه سازي نه ده شوې چې تازه واکسین دې راشي بیا هیوادوال دغه واکسین وکړي موږ په کافي اندازه وزارت صحت عامه او په دې کې ژمن دي د ټول هموطنانو لپاره سیار ټیمونه جوړ کړي دي چې هغه ټول سیار ټیمونه پر دې باندې اخته دي چې هغه کسان واکسین ته ضرورت لري هغه واکسین کړي د واکسین د کمبود سره موږ مخامخ نه یو هغه وزارت صحت عامه ژمن ده دي ته چې هغه ټولو هموطنانو ته خپل واکسین په خپل وخت باندې ورسوي او سیار ټیمونه دي دغه نه استفاده کوي خلک او واکسین ورته تطبیق کیږي خو کومه کننده دی ډیر دا ټول خلک واکسین وکړي کوم خلک چې ضرورت ورته لري واکسین نه دی کړی دی هغه د واکسین وکړي بله دغه د سیار ټیمونو په تړاو به هم راته وایي چې دا په کومو سیمو کې دوی فعالیت لري په نورو پرتو سیمو کې هغه ځایونو کې چې امکانات نشته چې د کرونا واکسین دوی وشي که نه په هر ځای کې سیار ټیمونه موجوده دوی کار کولی شي بل د واکسین د موجودیت په تړاو راته وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې خپل افغان جاپان روغتون کې واکسین شته چې کوم کسان چې د دوی ویره لري چې ګواکې په کرونا باندې اخته نشي د کرونا د مخنیوي لپاره دوی کولی شي چې واکسین وکړي زه په افغان جاپان کې چې درته وایم د واکسین شعبه مخکې موږ درلودله چې زموږ هموطنان بلته راتلل واکسین به یې کوو د څه وخت د کم وخت راهیسې چې زموږ هغه کومه شعبه چې د واکسین و هغه اوس نشته او هغه کوم خلک چې زموږ سره کار کوي هغه اوس په سیار ټیم کې کار کوي هغه په لرو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په هغو قریجاتو کې چې هغلته د صحي خدمات کم دي هغلته واکسین کوي او د خلک د هغې نه ګټه اخیستلی شي اوس بله د واکسین شبه تاسو ویل چې هغه اوس نشته ده خپله واکسین هم نشته چې دې له کبله دغه شبه بنده شوې ده که نه نور کوم ستونزې او مشکلات شته چې دې کبله دغه شبه بنده شوې ده خلک نشي کولی چې واکسین وکړي نه علت یې دا نه و چې کمبود د واکسین و دا کوم علت یې نه و علت دا و چې هغه کوم خلک چې زموږ سره هلته مصروف وو یعنې نظر دې ته چې هلته دوی مصروف وي ګټه یې دا و چې دوی په سیار ټیم کې کار وکړي یعنې علت یې دا و چې هغه دوی په سیار ټیم کې کار وکړي دا به یې ګټه ډېرې وي نظر دې ته چې په یو شفخانه کې دوی شعبه خلاصه کړي هلته وي یعنې په دې معنی چې هلته به کم مراجعینو مراجعه کوله نو په دې اساس هغه وزارت صحت عامې داسې یو تصمیم ونیو چې په شفخانو کې دي هغه باید سیار ټیم ځینې جوړ شي او هغه نه خلک په ډېره اندازه باندې ګټه واخلي بعضې اقتصادي مشکلات خلک درلوده کیدی شي د کرا او یا د هغه شي چې دوی له کوره تر افغان جاپان پورې راشي دا به زه هم فکر مې کوو چې دا به دوی ونه لري نو هغه خلک چې اوس په قریجات او کلي کورو کې مستقیم ورځي خلک صحي ټیمونه ورځي هلته واکسین کوي دا ډېر په ګټور تمام شوی دی اوس د خلکو مراجعې ته مو اشاره درلودله څومره اوس خلک لیواله دي په دغه وضعیت کې چې راشي دوی د کرونا ټیسټ ورکړي بیا په دې ډاډه شي چې کرونا دي که نه دي خلک مراجعه کوي که نه کوي د پخوا پرتله کمرنګه شوې ده د پخوا په پرتله باندې خلک اوس په دې پوه شوي چې دا یو خطرناک مرض دی او خلک له دې مړه کوي او یا هم ضرر ورته رسوي نو خلک کوشش دې ته کوي چې ټیسټونه خپل او یا هم واکسین چې دی دا په خپل وخت سره وکړي د وزارت صحت عامې د په وینا باندې یا د هغوی په کوم هغه چې دي ټیمونه چې دي چې هغه د کیدای شي د هغه نه مثلا کوم مطبوعاتي هغه چې لري د هغه نه استفاده یې کړې ده او د هغو په لارښوونو باندې عمل کوي دا ډېر ګټور دی چې واکسین وکړي او خلک د کومې ګڼې ګونې نه چې دي دغه نه ځان وساتي او چې په ورته باندې اخته نشي بل اکسیجن چې په تیره دوره کې په تیره څپه کې ډېر زیاته یا خبره شوه چې خلک ډېر زیات اندېښمن کړي ول اکسیجن ته لاسرسی ډېر کم ډېری شمېر کسانو خپل ژوند د اکسیجن د کمښت له لاسه ورکړو اوس د اکسیجن مسله څنګه ده حل شوې ده که نه ځکه چې یو فابریکه هم جوړه شوې د اکسیجن د تولید په برخه کې هغه فابریکه اوس فعالیت کوي ګاز شته دی که نه البته اکسیجن په دغه برخه کې فعالیت په کومه اندازه کې د تولیدات شته که نه شته بلې په مخکینی دوره کې موږ د کمبود د اکسیجن سره مخامخ شو علت یې دا و چې زموږ ډېر هموطنان دا په کوویډ باندې اخته شو نو که سړي په خپل کور کې میلمانه راډېر شي رسیدګي نسي ورته کولی او خصوصا د افغانستان خو ډېر نو په دې اساس کله چې مریضان زموږ ډېر شول خلکو ډېر ضرورت اکسیجن ته درلوده
په هغه اندازه چې زموږ هموطنان مثلا اخته په کوویډ باندې ول په هغه اندازه باندې ونه شوی کولی چې موږ په مخکې دوره کې چې هغه کوم اکسیجن ضرورت دی هغه خپل مریضانو ته موږ ایفا کړو. خوشبختانه په دې نږدې وختو کې موږ هلته اکسیجن پلانټ لرو چې دغه نه کیدای شي موږ د شفاخانې هغه کوم مریضان چې دي یعنې بې له دې نه چې موږ خیراتداري وکړو هلته اکسیجن پلانټ شته، تولید د اکسیجن شته او مریضان دغه نه اوس استفاده کوي. ولې اوس هغه کوم هغه چې دی هغه په کوم مشکل سره موږ یو څه مخامخ شوي هغه اکسیجن پلانټ چې دی زموږ اوس بالحاله کار نه ځینې اخلو. ولې اکسیجن په کافي ډول په شفاخانه کې شته، موږ کولی شو چې چېرته ضرورت شي موږ نور شفاخانو سره هم کومک کولی شو. بله له کرونا وراخواته نورې کومې ناروغۍ دي چې هلته په کور دننه هېوادوال ترې رنځېږي او دغه ناروغۍ اوس په ډېرې چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دي او دغه سرایت کوونکې ناروغۍ دي؟ هغه اکثریت په دې وختو کې چې موږ یې اورو هغه یو مثلا په عامه ژبه درته وایم سرخکان، یو دا د شری ورته وایي، او یا هم ټي بي چې په دې ورځو کې ډېر شوی دی. نو زه د خپلو هموطنانو زه خپلو هغه کسانو چې په دې باندې شکي کېږي زر تر ژره دی یو کلینیک او یو شفاخانې ته مراجعه وکړي چې څه وکولی شو د موږ د هغه مریض چې پې اخته شوی دی دغه درملنه او له نورو نه چې سرایت کوي دغه نه جلوګیري وشي. علت او عمل څه کېدلی شي دغه کومې ناروغۍ چې پیدا کېږي دا موسمي ناروغۍ دی که نه موسم ته په کتو د دغه ناروغۍ وخت نه دی چې دغه ناروغۍ په دې وروستي کې ډېر زیات پیدا شوې ده. نه یوازې دغه ناروغۍ ماشومان باندې پیدا کېدلی شي، اوس داسې هم شته چې په یو شمېر ولایتونو کې خپله مشران په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي دي او د سرایت کوونکي دي، نور کسان ته هم سرایت کړی دی. په دې نږدې وختونو کې په ټولو ولایاتو کې او خصوصا په هغه ځایو کې چې هلته د صحي چارې یا کوم هغه چې دي هلته کمې وي نو هغه یو سرخکان دی. زه به په عادي ژبه درته وایم چې خلک پرې پوه شي. دا په اطفالو کې زیاتر لیدل کېږي. هغه کوم ماشومان چې له مور نه پیدا کېږي هغه د پلاسنټا نه داسې یو هغه انټیجن چې مثلا تر 9 میاشتو پورې له مور نه اخلي تر 9 میاشتو پورې هغه هلته دغه طفل په وجود کې وي او هغه شری او یا هم سرخکان په هغه باندې اثر نه کوي. بعد له 9 میاشتو موږ یو واکسین لرو چې هغه ورته کېږي. نو بعد له 9 میاشتو نه کیدای شي یو طفل پر دې باندې اخته شي. عوامل یا اسباب یې دا دي چې کیدای شي هغه طفل یا ماشوم واکسین نه وي کړی او که چیرې واکسین شوی وي دغه واکسین مثلا یا تاریخ او یا په ښه شکل باندې په خپل وخت سره تطبیق شوی نه وي. یو دا دی. او بل دا چې هغه خلک مثلا په یا هغه اطفال چې د خوارځواکۍ یا سوء تغذیې باندې مبتلا وي نو کیدای شي دا بغیر د دې سرخکان او یا د میزل نه نورې ناروغۍ یا انتانات کیدای شي په ده باندې اثر وکړي. ولې چې دغه وجود ضعیفه دی، هر انتان چې دا راشي هغه په ده کیدای شي چې دغه باندې اخته شي او یو هغه طفل یا کوم ماشوم یا طفل هغه د یو خطرناک حالت سره مخامخ کړي. علت یې دا چې هغه خپله کمزوری د مرض په مقابل کې کوم هغه نشي کولی. نو هر مرض یا هر وایروس چې راشي هغه ژر پرې اخته کېږي. ولې خطرناک کوم وخت دی؟ خطرناک یو په دې وخت کې راکېدای شي چې هغه کوم اطفال چې مثلا له 9 میاشتو نه کم وي په دې خاطر چې هغه کومه انټي باډي چې له مور نه اخیستي یا هغه د لوډ د وایروس دومره زیات وي چې هغه انټي باډي چې له مور نه اخیستي هغه هم تاثیر ونه کړي. یو په دې حالت کې چې مخکې مثلا بعضې کسان چې سن غټ وي مثلا 20 کاله یا 30 کلن وي هغه په میزل یا په سرخکان چې اخته سي دا یو خطرناک حالت دی. وروسته کې څنګه ممکن ده چې د دې ناروغۍ مخنیوی دوی شي؟ اما پوهاوي تاسو سره ضرورت ده ځکه چې دا ساري ناروغي کېدلی شي. په دغه برخه کې باید ډېر بحثونه وشي، خبرې وشي تر څو د مخنیوي په برخه کې روغتیایي پرسونل سره دوی تر یو بریده پورې همکار پاتې شي. اول خو دا چې کوم مورګانې یا کوم مور چې طفل لري هغه د میمانۍ یا د تګ و راتګ نه جلوګیري وکړي. که چیرې دوی پوهېږي چې په کوم ځای کې خپلو خپلوان یا همسایه سره داسې مشکل لري، اطفال مریضان دي، نو دوی د ډډه وکړي دغه ځای ته د نه ځي او هغه نه د بې د دې نه کوم شرعي هغه عذر چې وي چې هلته لاړ شي مثلا یا مرض دی یا کوم مشکل وي دوی دې لاړ شي. بغیر دغه نه ښه لاره یې دا دی چې په کوم ځای کې چې دوی پوهېږي چې دا ماشوم په سرخکان باندې اخته شوی هغه کور دوی کیدای شي هغه مور هغه اطفال پرې نه دي چې هغه ځای ته مراجعه وکړي او یا لاړ شي. او بله مخنیوی دا چې موږ وکولی شو هغه کوم واکسین چې د اطفالو په خاطر باندې دی هغه نه مثلا لکه په شکل د کویټ چې اوس سیار ټیمونه جوړ شوي دي
په همدې شکل باندې داسې یو سیار ټیم جوړ شي او هغه کوم واکسینونه چې په لرو پرتو سیمو کې خلک ژوندګي کوي لاسرسی صحي بخشو ته کم لري نو دا ټیم هلته لاړ شي او دا کوم واکسینونه چې دي په وخت د ضرورت کې استفاده وکړي نو انشاءالله زموږ او تاسې هموطنان یا کوم اطفال چې دي دغه نه به له وایروس او له هغه نه به جلوګیري وشي. ډېرې زیاته مننه ژوندی سي ډاکټر صدا شفا سره تشکر تاسو ته مننه. اوس همدا ما تر د وروسته خبرونو د پام ته راګرځو. خرغلس خبرونو دوام ته د تخار امنیتي کشفي او دفاعي مسؤلینو د امارات ضد ډلو ته خبرداری ورکړې ده. مسؤلینو ولسوالۍ نه د لیدنو او د خلکو شکایتونو د اورېدو پر مهال ویلي خپلو سرتېرو ته سپارښتنې او رنګکاره ډلو ته جدي خبرداری ورکړې ده. امنیه قمندان وایي هر هغه مسؤل کس او ډلګي سره به جدي چلند وکړي چې د امارات لیګو کې نامطلوبه کس ته ځای ورکړي. د تخار ولایت د امنیتي دفاعي او کشفي ارګانونو مسؤلینو ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي دي. مسؤلین وایي دغه سفرونه د خلکو ستونزو اورېدو او د امارت لیکونه د نامطلوبه کسانو د ویستلو په موخه پیل کړي دي. امنیه قمندان مولوي شاکر چې فرخار ولسوالۍ کې خلکو ته وینا کوله ټینګار یې وکړ که د هر امیر سرتیري خلک وځورول ټول ډلګۍ به یې بې وسلې او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. حالا خوب همین تصفیه سب میشه، همین افراد نامطلوب از همین سب بیرون میشه. اگر باز هم از همین تصفیه بعدا هم در همین دیلگی ها و گروپ ها همین نامطلوب اشخاص سابقه خراب بود، دوزها بود، قطاع الطریق بود، قاتلین بود، باز هم اگر احیانا کدام گروپ یا دیلگی در صف خود پورا جای داره بود همین گروپ دیلگی مکمل لغو میشه. د استخباراتو رئیس بیا وایي درې کټګوري خلک د اسلامي امارت صفوفو کې دنده نشي ترسره کولی او داسې چاته به خپلو لیکو کې ځای ورنکړي چې د اسلامي امارت اصولو ته پابند نه وي. دا کسان په سیاست کې ځای نه لري. دا دېرش قسم خلک که زاړه نظام کې وخت تېر کړی وي یا ښه سابقه ونه لري غل وي مثلا قطاع الطریق وي بدې پایلې ولري دا او بل هر هغه څوک چې د نظام کې خلل غواړي فساد غواړي دا درې کسه په دې نظام کې ځای نه لري. د سرحدي لوا قمندان بیا له خلکو وغوښتل چې د امنیتي مسؤلینو سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او خبرداری یې ورکړ چې د نظام مخالفینو او ورانکارو ډلو ته به غاښ ماتونکی جواب ورکړي. و او افراد و او اشخاصی که یگام در فکر یگام گپ‌های دیگری هستند آنها هم با گوش‌های کارشان خوب صحیح بشنوند که امارت اسلامی اونمو قوتی که در طول 20 سال امتحان داد در نمو قوت در نمو استقامت عالی هم انشاءالله تیار است آماده است. جواب هر فاسق و جواب هر متجاوز و جواب هر مفسد و فتنچی را انشاءالله با دندانشکنی جواب میده انشاءالله. د فرخار اوسیدونکي چې د غیر مسؤله وسلوالو غلو او زورواکو له زور زیاتی په تنګ راغلي وو له اوسني امنیت خوښ دي او مسؤلینو ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. دیگه امنیت خوب است بیخی خوش هستیم از خداوند خوش هستیم از الله خوش هستیم از همین مجاهد هم خوش هستیم بیخی کدام ظلم و ستم و کدام گپ سخن نیست بیخی وقتی که شایی بود با مو شکل است بازور میگیرم بسیار کارا میکرد دیگه هر کاری اگر دوستش میومد میکرد. کی میکرد؟ یه نمید مردم تفنگسالارای سابق بود. تخار ولایت چې تیر 20 کاله غیر مسؤل وسلوال او زورواکان پکې په زور کې وو ډیری وخت به یې په ښار او ولسوالیو کې د حکومت پر ضد وسلې هم راپورته کولې او جنګ جګړې به یې کولې خو د اسلامي امارت مسؤلین وایي ټول هغه ناقانونه وسلوال یې تالا او ترغۍ کړي او هیڅ چاته به وخت ورنکړي چې د اوسني نظام پر ضد سر پورته کړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، تخار. په تور خمخارګوټي کې د حیواني غوښو او نباتي توکو د معیار او کیفیت معلومولو لپاره خونه جوړیږي. دغه خونه چې د حیواني او نورو توکو لابراتوار هم په کې شامل دی او 80% چارې بشپړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر وایي چې نور به چاته اجازه ورنکړي چې پرته د لابراتوار له معاینې هېواد ته بې کیفیت او غیر صحي غوښه او نباتي توکي وارد کړي.
په تورخم ښارګوټي کې د هغو حیواني غوښو او نورو نباتي توکو د معیار او کیفیت معلومولو لپاره لابراتوار جوړیږي چې 80 سلنه چارې یې بشپړې شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي ډیری هیوادوال د هغو غوښو له کیفیت نه شکایت لري چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردېږي، خو په خبره یې نور به د لابراتوار له ټیسټ پرته دغه وارداتو ته د انتقال اجازه نه ورکوي. دغه د زراعت مربوط د حیواني او نباتي قرنطین ودانۍ ده او تاسو وکتله لیدنه هم ترې وکړله، نو دا تقریبا 10% ورانه د نوره ودانه ده. نو د دې کې د ستاسو نه موږ دا امداد غواړو، دا هم درته درخواست دی چې په دغه کې موږ سره کومک وکړي چې دغه واردات او صادرات زموږ د ملک نه کزي او کرازي چې په اعلی معیار باندې خلکو ته خدمت وکړي شي. د دغې خونې او لابراتوار جوړېدو له چارو نه د لیدو په موخه د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر هم تورخم ښارګوټي ته تللی دی. خو دلته خو مرز ده او د هغه څخه هم دغه مواد خوراک راځي، میوه‌جاتو شی راځي، یا خو هغه صحت حیوان په باره کې د چرګانو راځي او دغه که موږ سنتر دلته فعاله وو، د قرنطینو د لابراتوارو دغه شیانو فعاله وو او له خیره دغه دوه طرف که هم موږ انشاءالله کوشش کوو خو د هغه ته او سرټیفیکیټ ورکوو او د هغه څخه سرټیفیکیټانو راځي هغه باندې کنټرول کوو او د خلکو د صحاتو د خلکو د خدمت لپاره او دغه کار کې موږ اقدام لرو. خو دغه دپاره موږ دلته راغلی وو، دلته ملګرو سره موږ ولیدل او د دې سره مشکلات دی موږ سره شریک کړي، دغه مشکلات کې انشاءالله موږ رسیدګي کوو. وزیر ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې نور به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې هیواد ته بې کیفیته او غیر صحي غوښې او نور نباتي توکي وارد کړي. عبدالرحمن راشد وویل د تورخم سربیره په نورو بندرونو او دروازو کې هم ورته خونې او لابراتوارونه جوړ کړي دي. موږ ټولو وطنوالو ته اطمینان ورکوو خو دغه شیانو مخنیوی کوو، هغه شی خو زموږ وطنوالو ته ضرر رسوي هغه بندوو، اجازه نه ورکوو او انشاءالله د ټول ولایتو کې انشاءالله موږ کوشش کوو خو دغه شیانو فعاله وو او اوس اول وار موږ دلته تورخم ته راغلو، بیا انشاءالله د سپین بلده کې ویشته هم ځو، دغه ځای کې هم دغه شیانو فعاله وو. خیر یوازې حیواني غوښه او نور خوراکي توکي نه دي چې له پاکستان نه واردېږي. د دې سربیره ډیری افغانان له پاکستان څخه د بې کیفیته واردېدونکو درملو شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې د درملو د کیفیت معلومولو لپاره لابراتوار جوړ او د قاچاق مخنیوی وکړي. له نورو اقتصادي ستونزو سره په افغانستان کې د کتاب پلورنې کاروبار مخ په زوال روان دی. کابل کې شمېر د کتاب پلورونکي وایي چې د تحول راوروسته د کتاب خرڅلاو او چاپولو بازار کمرنګه شوی دی او ستر لامل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. لیکوالان هم د دې وضعیت څخه اندېښمن دي. دوی وایي چې خپل کتابونه او تالیفات په ټولو خلکو باندې خرڅوي ترڅو کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. کتاب چې د انسان ښه ملګری ګڼل کیږي په دې وروستیو کې د کابل او ولایتونو په کتاب پلورنځیو کې د دوړو او ګردونو ته په الماریو کې په سر شوي او د پخوا په څیر پیرودونکي نه لري. کتاب پلورونکي دې وضعیت اندېښمن کړي او وایي چې د پخوا په پرتله کار نږدې صفر کچې ته راټیټ شوی. بد اقتصادي وضعیت د کتاب لیکوالان او لوستونکي اړ کړي چې په ډېره ارزانه بیه د خپل کور کتابونه په دوی وپلوري. اوس وخت کې د کتاب خرڅولو وضعیت صفر کې قرار لري. په دې سه کوم هغه لیکوالان یا نویسندگان چې دي هغوی فعلا خپل کتابونه راوړي بازار کې په لیلام خرڅوي، یعنې د هغوی د کتابو ارزښت به یې په 1000 افغانۍ، په بازار کې هغه د 1000 کتاب هغوی په 200 افغانۍ خرڅوي او ځان ترې خلاصوي. زی خپل روزگار په موقع 200 یا 300 افغانۍ یا بل چی خوراکی مواد اخلي. حال مردم مصارف مخارج خود پیدا کردن نمیتونه روزمره کتاب چه قسم چاپ کنن، اما مصرف کتاب چاپ شه بر ما میداد ما چاپ میکردیم. ما مال بیچاره نویسنده ها کلی ضعیف شده چیز اقتصادی ندارن که چاپ کنن. دی وضعیت لیکوالان هم اندېښمن کړي او په خبره یې مخکې که کتاب چاپو یو څه ګټه به یې ترې ترلاسه کوله، خو اوس حالت د پخوا په شان نه دی. دوی د دې حالت ستر لاملونه له کتاب سره د ځوانانو علاقې کمیدل او د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو تړل یادوي. په پښتني سیمو کې خاص کر په کابل کې مخکې د خرڅلاو بازار کمزوری و.
وجه یې دا وه چې په 2 میلیونه نفوس کې دلته به چې ډېرو شاعرانو یا لیکوالو کتابونه چاپ کړل 50 ټوکه به په ټول کابل کې نه خرڅېدل. حالات اغیزه کوي، اغیزه په دې کوي هغه کتابونه چې ما خپل د ځان لپاره راوړي دي، ما په کور کې ایښي دي او زه غواړم چې هغه د مهالویش په حساب سره وخت په وخت باندې مطالعه کړم، له بده مرغه چې هغوی ته ما وخت نه ده پیدا کړی. یعنی مطلب دغه ده چې د یو څه د حالاتو تاثیر هم ده، داسې دا وجه نه ده. یعنی دا بازار خو موږ تاسې ګورو چې تنها د کتابونو د مجلو او د ورځپاڼو بازار نه دی خراب شوی، دلته د هر څه بازار خراب شوی ده. زیرک ټلیفونونه، نوې ټکنالوژي او اوسني عصر کې انټرنیټ ته لاسرسی په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی چې د مثبتو ګټو ترڅنګ په ځوانانو یو لړ منفي تاثیرات هم لرلي دي. لیکوالان وایي چې په هیواد کې ځوانان تر ډیره په زیرکو ټلیفونونو ځانونه بوخت ساتلي او کتاب سره مینه کمرنګه شوي چې د کتاب په خرڅلاوي هم بد تاثیر کړی. د کتاب مینه خو زښت ډیره کم شوې ده، ځکه لوست نشته. یو خو دغه منفي اثر ما مخکې درته اشاره وکوله، د کتاب د لوست هغه کوم معیار چې دا هغه د اوسني عصر کې دغه موبایلونو دغه ګیمونو، خصوصا دغه د پابجي ګیمونو چې منځته راغلي دي، دوی هم د کتاب لوست کم کړی. مخکې به یو متعلم، یو شاګرد یا یو محصل د خپل د کتاب لپاره د کتاب د اخیستلو لپاره به ډېر لیوالتیا درلودله، هغې که په هر قیمت به ځان ته به کتاب اخیسته مطالبه کوله. که د کتاب د پلور بازار خراب شوی، خو لا هم په ځینو سیمو کې د لیکوالانو ستاینه او د ادبي ناستو بهیر روان دی. دلته په کابل کې د یو لیکل شوي کتاب په اړه مخکتنه ترسره شوه چې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو پکې ګډون کړی و او د لیکوال په لیکل شوي اثر یې خپل نظریات وړاندې کړل. پوښتنه دا ده چې د پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو پرانستې سره به بیا ځلې د کتاب لوستلو او پلور بازار ښه شي او که نه، هغه پوښتنه چې ځواب به یې وخت ووایي. افغانستان د ټاپي پروژې اجرا ته بشپړ تیار دی او د دې پروژې په برخه کې هیڅ ستونزه نشته. د اسلامي امارت د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې تر اوسه وسه به هڅه وکړي چې ژر پر دې پروژې کار پیل شي. دلاور دا هم ویلي اوس امنیتي ستونزې نشته او د ټاپي پروژې ټولې شاملې خواوې به په دې اړه ډاډه وي. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې څو ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې آسیایي پراختیایي بانک په ټاپي پروژه کې له بانک پانګونې په شا شوی دی. د ټاپي ګاز نه لیکه د ترکمنستان 3 میلیارډ او 200 میلیونه متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. یونیسف افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ګواښ سره د مخ کسانو او ماشومانو لپاره 3 میلیونه ډالر لګوي. دا 3 میلیونه ډالر د جاپان مرسته ده چې د یونیسف له لوري به مصرف شي. یونیسف له لوري خبر شوي لمحې کې راغلي چې دا پیسې به شاوخوا 9.8 هغه کسانو چې په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه شوي دي د روغتیا په برخه کې ولګول شي. وړاندې تر دې یونیسف نړیوالو بنسټونو ته خبرداری ورکړی و چې د بیړنۍ مرستو په پرته نشي کولی له ګواښ سره مخ افغان ماشومان روغتیایي ته رسیدګي وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو مشرې کابل ته راغلي او ویلي دي چې د طالبانو له لورې پخواني چارواکو مامورینو ته عمومي عفو فوقالعاده ګام دی. میشل په عین حال کې ویلي چې افغانان د خپل هېواد د راتلونکي او په دې اړه د بل وخت خوراک به عمومي او که نه نامطمئنه دي. هغې په عین حال کې ویلي افغانان له سختې ناهیلۍ، بحران او نامطمئن حالت سره مخامخ دي. هغې همداراز افغانستان کې په ښځو باندې د بریدونو ګواښولو او په دې هېواد کې د تصمیم نیونو څخه د هغوی د ګوښه کولو په هکله اندېښنه ښودلې ده. میشل د یوې اعلامیې په خبرو سره ویلي چې افغان ښځې او نجونې په دې وروستیو میاشتو کې سره له دې چې ګواښل شوي دي خو هغوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر یې زیاته کړې ده چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د تحقیق او د بشري حقونو څخه د هغو جدي سرغړونو د پای ته رسیدو لپاره چې ښځې او نجونې د ګواښ سره مخامخ کړي دي په دې هکله د پرمختګ او د عاجلو او حیاتي اړتیاو لپاره د مسؤلینو سره خبرې کوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د ترکیې په انطالیا ښار کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس سره لیدلي دي. اسلامي امارت په خبره کړې لمحې کې ویلي چې په دغې درې اړخیزه ناسته کې پر ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو خبرې شوې دي. د ناستې اړخونو د انطالیا فورم د اړیکو په پرمختګ لپاره یو ښه فرصت بللی دی. د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنیو ازادېدل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې امله یې سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کولی شي. په دغې درې اړخیزه ناسته کې سرپرست وزیر امیر خان متقي
د افغانستان حالات له نړیوالو سره د مثبت او د ډیپلوماټیک تعامل لپاره مساعد وبلل. همدارنګه د امریکا استازي د افغانستان په اړه د خپل هیواد په راتلونکي پالیسۍ خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د افغانستان اقتصادي باید په پښو درول شي. په هلمند کې د 110 جوړو ډلهییز ودونه ترسره شول. دا ډلهییز ودونه په دوام د ځل په هلمند ولایت کې د سید احمد سیلاب د خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د هغو 110 جوړو ډلهییز ودونه ترسره شول چې د ودونو ترسره کېدو لپاره مالي لګښت نه درلود. تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د ګڼ شمېر کسانو ډلهییز ودونه ترسره شوي وو. سیلاب خیریه بنسټ دا ځل د 110 هلمندي ځوانانو د ډلهییز ودونو ټول لګښت پرې کړ. د دغه هلمندي ځوانانو د ډلهییز واده مراسم د هغو ودونو د لړۍ دوام دی چې د سید احمد سیلاب خیریه بنسټ له لوري له تېرو څو کلونو راهیسې راپیل سوې ده. د یاد بنسټ مشر سید احمد سیلاب هلمند کې د یادو ډلهییزو ودونو د مراسمو پر مهال ویل دا هغه کسان دي چې کوژدن سوي وو خو د ودونو د مراسمو ترسره کېدو لپاره یې وس نه درلود. زمان هم ډېر ښه خوشحاله دي. ټولو زمانو ته د کور او د دې ځای د ډوډۍ ترڅنګ هر زوم ته یوه دانه د کالو په مینځلو ماشین و، د خیاطۍ ماشین، ناوې ته کالي، زوم ته کالي، بوټونه، رخچینه، صدرۍ، د آرایش وسایل تر شامپو تر صابونو تر عطرو پورې تر بنګړیو تر ټوله مکمل سامان چې د یو واده کې پکاریږي دا مو دغه 110 جوړو ټول ته تیار کړی و. د دغو 110 جوړو د دوستانو له ډلې د یو شمېر زومانو پلرونو او میندو له یاد بنسټ څخه د مننې ترڅنګ پر نورو ملي تجارانو او شتمنو کسانو غږ وکړ چې له بېوزلو ځوانانو سره د مرستې په پار دي دغه لړۍ وپالي. چې د زما سره دغه همکاري وکړله، زما د زوی واده یې راته وکړ. نو چې 20 کاله نوره ناسته وای ما خو یوازې قدرت نه درلود دی نه ما غاړې نه ما واده کولی شو. د ډلهییزو ودونو زومان بیا پر هغه ناوړه دودونو او لوړو ولورونو نیوکه کوي چې د ګټلو او ترسره کولو لپاره یې ګڼ شمېر ځوانان نورو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو تللو ته مجبور سوي دي. چند سال مانده بود که ما عروسی گرفتن نمیتونستیم، اقتصاد سم نبود. دیگه امروز سیلاب صاحب آمد و دست ما را گرفت. دغه 15 کاله کېږي ډېر سره ستړی کړم، ډېر سره دغه کړم. نن داسې یم په کالۍ کې نه ځای یم د خوشحالۍ د څخه ډېر افتخار ځای دی زموږ دپاره. ډېر چې چا زموږ سره ډېر کومک کړی، چا تکلیفونه کاږلي دي. که څه هم سیلاب خیریه بنسټ تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې هم سلګونو ځوانانو ته ډلهییز ودونه کړي خو دا لومړی ځل دی چې په هلمند ولایت کې د یاد خیریه بنسټ له لوري د 110 جوړو ډلهییزو ودونو ترسره کیږي. راغلاست. نن بحث کې هیواد ته د بې کیفیته درملو پر واردات باندې خبرې کوو چې له همدغه لړۍ ساتل شوې ده او دلته هیواد ته بې کیفیته درمل راځي. دا چې علت او عمل څه کېدلی شي ولې له هم د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شي. پر همدغه موضوع سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده دی. سلامونه قیزاده صاحب، ستړی مشي، بخیر راغلی بحث. مهرباني زه هم په خپل سره تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټول تخنیکي همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. علیکم السلام. ډاکټر صاحب بس له دې پیلوي چې افغانستان ته څومره بې کیفیته درمل را روان دي ورځي؟ داسې ده چې موږ په داسې یو هیواد کې اوسېږو چې هغه ډېر غریب هیواد دی او اکثره زموږ خلک چې دی په فساد کې ډېر ککړ دي. نو داسې هیوادونو ته او بل د موږ د خپله همسایه ممالکو سره ډېر اوږد سرحد لرو او دغه اوږد سرحد یو لامل د دې کیدای شي چې زموږ هیواد ته په ډېر زیات مقدار باندې بې کیفیته دواګانې راشي. بیا د کیفیت مسله کې راشي، یو خو دا د بې کیفیتو دواګانو درملو راتګ دی، بله خوا په خپله زموږ ګاونډي هیوادونو کې داسې دغه شته هم سهولیات شته چې یوه دوا ډېره بې کیفیته وي د هغې ته داسې یو پیکینګ جوړوي د هغې باندې لیبل لګوي د نورو خارجي هیوادونو چې دا د هغې نه راوارد شوي دي، او یا هم داسې بې کیفیته دواګانې لکه د چین او یا د نورو چې هغه ارزانه دواګانې وي هغه بې کیفیته وي، دا راوړي بیا په هغې دپاره پیکینګ یو ډېر لوکس پیکینګ جوړوي چې دغه ټول د بې کیفیتو دواګانو یو لاملونه هم دا کیدای شي. او په خپله دغه سرحد ډېر اوږدوالی دا زموږ وطن ته ډېر زیات بې کیفیته درمل راواردېږي.
بل د خپل د دواګانو چې کوم هغه با کیفیت دي هغې کې هم کیفیت څه نه پاتې کېږي. د هغې علت ځکه دا دی چې کله دغه دواګانې چې په قانوني ډول سره راوړل کېږي د دې درجه د حرارت هغه تعینېږي نه چې په کومه درجه د حرارت کې دا باید را انتقال شي، په کومه درجه د حرارت کې په ګمرک کې چې دی دا باید ودرېږي هلته تر څو محصول شي څومره مودې دپاره، او چې چېرته دا بیا ګودام کېږي. ځکه دغه دواګانې چې راځي دا خو تر 1 کال په مصرف نه رسېږي، حد اقل 1.5 کال دا په ګودامونو کې پراته وي، هغې نه وروسته یا 2 کاله پورې پاتې کېږي چې دغه د حرارت د درجې نشتوالی چې هغه معینه درجه د حرارت دا باید وساتل شي، په دې دا چې دی مراعات کېږي نه، او د هغې په وجه باندې د دې کیفیت هم د لاسه ځي. نو هم د بې کیفیته داروګانو راواردېدل او هم دغه کوم دواګانې چې هغه لږ څه کیفیت لري د هغې د ساتلو د درجه حرارت نه مراعات کول دا په خپله په کیفیت باندې فوق العاده منفي اغیزه کوي، او د دې اغیزې بیا په صحت باندې فوق العاده زیاتې دي. ځکه د یوې خوا اقتصادي ضربه ده او د بلې خوا چې د ورسره چې د صحي ضربه ده. اقتصادي ضربه په دې معنا چې که چیرې یو شخص مریض وي او یا ماشوم مریض وي یا غټ مریض وي او یا یو کاهل مریض وي، هغه دغه بې کیفیته دواګانې چې کله اخلي نو هغې چې کله واخلي په دې مصارف وشو، د هغې اقتصاد یې مصرف شروع، خو کله چې هغه خوري د دې صحت هم کومه ګټه نه رسېږي بلکې د هغې مریضي هم لا پسې زیاتېږي. نو دلته 2 نقصانه وشو. نو موږ باید دا کوشش وکړو چې د بې کیفیته دواګانو د لیکلو څخه او د هغې د واردولو څخه باید مخنیوی وشي. بل یو بس بیا هلته په ګردونو باندې ولرو. بل بحث دا دی چې له بهر نه چې کله افغانستان ته واردېږي، تاسو ویلې په خپل تاریخ باندې کوم مارک چې خپل دغه دوا لري تاریخ تېر شوی په هغې بل لیبل وهي. په دغه برخه کې ولې څار نشته ده؟ که څه دغه مسله ډېره واضح ده او ټول پرې پوهېږي چې دغه مارک پټېدلی شي، پر ځای بل مارک استعمالېدلی شي، لیبل پرې وهل کېږي، دغه مسلې ته متوجه شوي دي که نه تر اوسه پورې لا هم په دغه برخه کې داسې ده چې په پخواني حکومت کې که چیرې موږ وګورو پخواني حکومت ته د جمهوریت په دوران کې د فساد کچه ډېره زیاته پراخه وه. د یو پیاده نیولې تر وزیره پورې ټول په فساد کې ککړو. او بیا زمونږ هغه د دوايي کنټرول ادارې چې کومې دي یا کوالټي کنټرول، هغه په خپله په وزارت کې کوالټي کنټرول دفترونه دا هم په فساد کې ککړو. بې کیفیته دواګانې راواردې دي، عمده فروش به خرڅولې، خو چې کله به پرچون ته راغله نو پرچون کې به هغوی ګرځېدل چې دا ما اخلئ. نو چې کله هغې ته پرچون ته وایې چې دا ما اخله، نو هغه عمده فروش چې په هغه په عمده ډول سره راوړي هغې نه تاسو ولې واردوئ، ولې محصولوئ؟ نو دغه دواګانې د پخوا نه را په دې خوا چې دی په افغانستان کې په زیات مقدار باندې موجودې دي او د دې تعداد هم ډیر زیات دی او د دې د شمېر نه وتې خبره ده دا بې کیفیته. ځکه دې کې کمپنیانو کې مختلفې کمپنۍ دي. دغه مختلفې کمپنۍ په دې کې یو موږ ملټي نیشنل، یوې نیشنل او یوې لوکل. ملټي نیشنل په دې معنا چې د یو کمپنۍ په څو هیوادونو کې هغه نمایندګي ولري، او نیشنل په یو خپل هیواد کې ټول ولایاتو ته ورکوي، او یو لوکل کمپنۍ چې صرف یو صوبې ته یا یو ولایت ته هغه دوا ورکوي. هغه د لوکل کمپنۍ چې کومې دي دا اکثرا دواګانې بې کیفیته وي، او زمونږ وزارت صحت عامه په سلهاو داسې لوکل کمپنۍ ثبت او راجستر کړي او د هغې دواګانې راواردېږي چې هغه هېڅ کیفیت نه لري. زه به لنډ نمونه مثال درکړم، لکه سفتریاکزون یو پچکارۍ ده. زمونږ په بازار د تجارت کې د دې 1 ګرام سفتریاکزون په 350 افغانۍ یو ویل شته چې د هغې کمپنۍ روسوفین نومیږي او د رشد کمپنۍ ده. یوې هم ترکي ده په نامه د نوسف چې د دې قیمت دی 90 افغانۍ. 1 ګرام سفتریاکزون همدغه ترکي کې د لوکل کمپنۍ هغه ده په 80 افغانۍ. کوریایي همدغه 1 ګرام لوکل کمپنۍ هغه ده په 50 افغانۍ. پاکستانی لوکل کمپنۍ یا هغه هم چې د یو ویلې دی په 10 افغانۍ، او چینایي یو قسمې راځي چې هغه په 25 افغانۍ. ټول 1 ګرام سفتریاکزون لري. نو چې 1 ګرام سفتریاکزون ولري نو هغه اولنی چې موږ یاد روسوفین چې کوم دی چې په 350 ورکوي خو هغه هم 1 ګرام دی او دا هم 1 ګرام دی. پس دا تفاوت د قیمت ولې؟ علت دا دی چې په دې کې کیفیت نشته. نو دغه کمپنۍ چې کومې لوکل کمپنۍ دي دا خپله د وزارت صحت عامې د خوا ثبت او راجستر شوي دي. بیا د دې په خوا کې دغه تجاران چې کوم مالونه راواردوي یا دواګانې راواردوي د یوې کمپنۍ چې ثبت کړله دې سره نورو لوکل کمپنۍ بې کیفیته دواګانې هغې سره یو ځای نور هم راواردوي، چون د فساد مسله ده. هلته د محصول کې هم فساد کېږي، په وزارت کې هم فساد کېږي، په کوالټي کنټرول کې هم فساد کېږي او دغه دوا کوالټي نه تعینېږي. د هغې په بنا باندې زمونږ په هیواد کې او زمونږ په لویو ښارونو کې د بې کیفیته درملو خرڅاو هم ډېر بازار یې ګرم دی او په زیات مقدار باندې هم وارد شوي دي، چې دا فوق العاده صحت ته مضر تمامېدی شي.
بله راګرځو د محصول په برخه کې چې تاسو دغه دواګر محصول کې بیا د محصول په برخه کې ول په څار نشته په دغه ځای کې ول پښتنه نه کیږي لکه څنګه موږ مخکې ویلې چې کوالټي کنټرول د وزارت صحت خپل خاصه شعبه ده چې دا به ګمرکات ته ځي او دغه دواګانو کیفیت او لابراتوار ګوري چې آیا دا به کیفیت دي او کنه دي نو چې کله په لابراتوار یا په بیخ کې اغذی هسته کې فساد موجود نو د هغې کنټرول ډېر مشکله ده او پخوا کې دا ډېر زیات و اما اوس موږ ته پوره معلومات نشته چې آیا دغه وزارت صحت دغه شعبه بالکل فساد نه پاکه کړې ده او که نه او که اوس هم په فساد کې ککړ دي ځکه پخوا خو دا واضحه معلومه وه د جمهوریت په دوران کې دا واضحه معلومه وه تاسو به داسې به وګورو چې یو مامور د یو شعبې که هغه د کوالټي کنټرول وي که هغه د وزارت صحت عامې وي یا د بل وزارت وي او د هغې معاش 15,000 هغه اوچت معاش 60,000 افغانۍ آیا هغه کولی شي چې 3 منزله کور پوخ جوړ کړي آیا هغه کولی شي چې په 2000 ماډل موټر کې وګرځېږي هغه هم یو نه 2-3 موټرې په کور کې ولاړي په 60,000 معاش باندې خو دې نه واضحه معلومه ده چې دوی فساد کړی دی او دغه د فساد کچه ډیره زیاته واضح وه نو په پخواني حکومت کې چې دی دغه کوالټي کنټرول صحیح نه کېدو او بې کیفیته درمل واردل اما اوس د دې خطره ډیره موجوده چې دغه سرحدات زموږ چون ډېر زیات دغه دي په قاچاقي ډول باندې خلک په قاچاقي ډول باندې خلک چې دی دغه واردوي دواګانې او یو بله بدبختي داسې ده چې دغه کومې کمپنۍ راجستر او ثبت شوي او زموږ لوی تجاران دي هغوی یو کار بل کوي که یو کانټینر دوا د ګمرک د لارې راوړي خو 2 کانټینره بغیر د ګمرک راتېروي یو کانټینر که د ګمرک د لارې را داخلېږي نو 2 کانټینره بغیر د ګمرک نه داخلېږي چې دغه په خپله په هغه بغیر د ګمرک را داخلېږي په هغې کې هم کم کیفیته دواګانې راوړي او هغه بازار کې توزیع کوي نو د دې مخه نیول یوازینۍ لاره دا ده چې موږ خپله کوالټي کنټرول او فارمسي شعبه د فساد نه پاکه کړو تر څو چې په یو ملک کې فساد ورک نشي تر هغې پورې د بې کیفیته درملو محوه کېدل ډېره ناممکنه خبره بل ډاکټر صاحب یو بحث خو د بې کیفیته توکو راواردېدل دي چې دلته افغانستان ته راځي بل بحث د غوښو د حیواني توکو ده چې دلته افغانستان ته راواردېږي په دغه برخه کې هغسې غوښه نه رالېږدول کېږي چې هغه د رښتیام ضرورت پر اساس باندې بیا تازه په همدغه مسله کې تورخم کې یو کلینیک جوړ شوی دی چې له ټسټ نه به وروسته دلته راتېرېږي څومره ښه اقدام کېدلی شي په دې چې باید دغه حیواني کوم محصولات چې راځي هغه صحي وي داسې ده چې د انسان ژوند چې دی دا ډېر قیمتي دی او د دې ارزښت ډېر لوړ دی او د انسان د صحت په رابطه باندې چې کوم نیک اقدام کېږي هغه د قدر وړ ده لکه دا اوسنی اقدام چې کوم تورخم کې چې کوم خوراکي توکي راواردېږي د هغې د کیفیت معلومولو په خاطر لابراتوار جوړ شوی دا ډېره ښه خبره ده او دا یو ښه پیغام دی زموږ د هیوادوالو لپاره خو هغه کسان چې هلته کار کوي چې هغوی په دیانت او امانتکارۍ باندې کار وکړي هغوی هلته دننه کوم بیا فساد ونه کړي ځکه زموږ ته د خصوصا د پاکستان او د ایران د هیواد نه ډېر درمل او خوراکي توکي چې دی راواردېږي او ډېر بې کیفیته او ډېر اکثرا زموږ وګورئ زموږ اکثرا ماشومان چې دی چاته زیړی پیدا کېږي چاته ستوني درد او اکثرا د رشد یې خرابېږي د هغې وجه یوازې دا ده چې بې کیفیته خوړو واردول دي لکه پاپړ شو امچوري شي چنچور شو او داسې نور دا پنیر شو تاریخونه کم پاتې بې کیفیته داسې نور غذایي مواد دي او غوښې چې کومې دي چې دا راواردېږي که چیرې په دې باندې صحیح څار وشي دا په خپله د هیواد د وګړو د صحت لپاره ډېر مفید تمامېدی شي خو دغه څار زمونږ اکثرا څار چې کوم دی هغه صرف موقتي ډول باندې دې ته باید دغه لړۍ ته باید موږ دوام وکړو د څار لړۍ ته چې اوس مثلا موږ یو ځای لاړو یو نمایشي کار کوو موږ اکثرا د تلویزیون د رسنیو په مخ باندې لاړ شو یو بندر ته لاړ شو هلته وښیو چې دغلته موږ لابراتوار جوړ کړی دی او دغه کار کېږي بیا په کلونو نور د هغې خبر نه اخلو اوس دلته بیا څومره زموږ بې مسؤلیتي کېدلی شي ډاکټر صاحب چې یو کار موږ پیلوو خو بیرته بیا د څار په برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي مسؤلیت جوګه نشي کېدلی دغه مسؤلیت بیرته په خپل غاړه باندې اخیستلی نشي دلته څومره زموږ تاسو خپله بې تفاوتي ښکاره کوي چې یو کار مو پیل کړی دی خو په سمه توګه باندې سر ته نه رسوو داسې ده چې زموږ په افغانستان کې اکثرا زموږ وګړي چې وګورو چې دا اکثرا اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او کله چې یو شخص د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شو هلته هغې ته څو مسلې راجع کېږي یو د فساد مسله راجع کېږي یو د بې مسؤلیتي په دې معنی چې دی هغه معاش باندې دی ګزاره نه کېږي دی مجبوره دی چې بل ځای کې هم ورسره کار وکړي نو دغه د هغې بل ځای کې کار کول دا په خپله دې ته زمینه مسایل دي چې دی مسؤلیت په غاړه باندې اخلي دوهمه خبره دا ده چې زموږ په جامعه کې یو بل کار داسې دی چې یو شخص هغې ته څو مسؤلیتونه حکومت په غاړه وراچولي هغه د یو مسؤلیت نه نیو شوتی نو هغه څو مسؤلیتونه به څنګه هغه ټول اجرا کړي نو پس بناء د دې د څار دپاره باید مشخص
کس وټاکلی شي او هغې نه همیشه پوښتنه وکړلی شي تر څو چې پوښتنه د یو چا نه ونه شي هغه خپله وظیفه اجرا کولی نه شي او دا موږ ته زموږ په هیواد کې دا بېمسؤلیتي داسې شوې ده چې زموږ عادت ګرځېدلی دی وایي علت ځي خو عادت نه ځي نو دا بېمسؤلیتي زموږ عادت شوی دی او دغه عادت ورکولو دپاره باید د هغې د پاسه بل مسؤل شخص وټاکلی شي چې د هغې نه پوښتنه وشي چې تا آیا د دې سار کړی دی او که نه او سار کول د یو شوبې دا د یو جامعې د پرمختګ کې چې دی ډېر مهم رول لري. ډېر زیاته مننه ژوندی صاحب ډاکټر صدیق جبار سره. مننه خیر سي. راګرځو د خبرونو دوام ته. پکتیا کې د یوه خیریه بنسټ له لورې د بېلابېلو میوه لرونکو ونو 1500 باغونه جوړېږي. ولایت مقابایي مرکز او ولسوالۍ کې لسګونه زره نیالګي کینول شوي او تر دا مهاله 80,000 میوه لرونکي نیالګي کینول ته چمتو شوي دي. د پکتیا اوسېدونکي د نورو کلونو په څېر د نیالګیو کینولو ته خوشحاله دي خو له اړوندو ادارو خلکو غواړي چې ښه پالنه وکړي. پکتیا والی محمد علي جان احمد وایي چې یو خیریه بنسټ مرکز ګردیز او یو شمیر ولسوالیو کې د بیلابیلو میوه لرونکو ونو 1500 باغونه جوړوي. احمد زیاتوي چې په ټولیز ډول د لسګونه زره نیالګیو کینولو تابع نیول شوي او دا مهال 80,000 نیالګي چمتو شوي او نږدې ورځو کې به کینول شي. 80,000 نیالګي تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آماده دي انشاءالله تعالی چې په دې لنډو ورځو کې موږ دا توزیع کړو او خلکو ته یې ورکړو. 500 جریبه باغونه موږ مرکز کې او سید کرام او تراریو به پورې په مختلفو ولسوالیو کې د یوې خیریه مؤسسې په توسط باندې آمادګي لرو. د پکتیا اوسیدونکي د نورو کلونو په څیر د نوي کال په پیل سره د لسګونه زره نیالګیو کینولو ته خوشحاله دي خو له اړوند ادارو او خلکو غواړي چې د پالنې لپاره یې چمتووالی ونیسي. اول خو د ونو کرل یو ضروري دي چې هر څوک باید وکړي که دومره جی ولري یوه ونه پکې وکریم که د یوه دانه چې وکریم هغه د اکل نو ډېره فایده لري او د هغه نه زیات د کرلو نه بیا مهمه زیاته دا ده چې د هغو پالنه باید وکړي د هغو ته د اوبو د رسېدا دپاره او د هغو د په موسم سره د هغه د شاخت راشي. پسرلی موسم داسې یو ګل واخلمه ځکه چې پسرلی موسم د خلک باید نشهیي توګه ونه کړي دوی د ټول باید ګل وکړي ونه دې وکړي. ګردیز ښار کې د نیالګیو او ګلونو یو شمیر پلورونکي وایي چې دې ورځو کې مراجعین ډیر شوي او له روزګاره راضي دي. ښکلی کېږي او بغینه دغه سره جوړېږي او دغه سره روحیت تازه کېږي سړي ژوند ورسره تازه وي. زیاتره د شنه میوه خصوصا ګردیز کې میوه ونه ډېر خلک خوښوي که مڼه زردالو آلو تور آلو چا دغه شیان ډېر خلک خوښوي. د هیواد د نورو ولایتونو په څیر پکتیا کې هم د نوي کال په پیل سره هر کال لسګونه زره نیالګي کینول کیږي چې بیا وروسته یې اوبو او نورې پالنې ته پاملرنه نه کیږي او ډیری یې وچیږي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د نړۍ حالاتو ته راغلاست. هند په تېروتنې سره د پاکستان لوري ته توغندۍ توغولی دی. هندي چارواکي وایي دا کار ترې په خطا کې شوی دی او تخنیکي ستونزې لامل شوي دي. اخوا پاکستان ګواښ کړی چې د هند دا ډول حرکت به د سختو غبرګونونو سره مخ شي. هغوی وایي که هند دا ډول کار په قصدي ډول کړی وي نو پایلې به یې ښې نه وي. د هند دفاع وزارت وایي دوی د توغندي له توغولو وروسته معلومات کړي دي چې توغندۍ د پاکستان په یوه سیمه کې لګېدلی چې په تړاو د پښیمانۍ احساس کوي. هند او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې اټوم لري او یو بل ته او ټولې سیمې ته ګواښ پېښولی شي. هندي چارواکي د دغې تېروتنې لپاره به محکمه جوړه کړي او په بشپړه توګه به یې وڅېړي. که څه هم د هند له لوري دغه کار په خطایي ډول شوی دی خو ډېری امنیتي اندېښنې پیدا کړي دي. روسیې له اوکراین د تښتېدونکو خلکو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. اوکرایني چارواکي وایي چې تر دې وړاندې روسیې چارواکي ویلي وو چې هغه کسان ته اجازه ورکوي چې له اوکراین نه د وتلو هڅه کوي خو اوس یې لارې تړلې دي. اوکراین وایي ماریوپول په نوم هغه بندري ښار چې خلک یې د وتلو هڅه کوي روسیه هوایي بریدونه کوي او خلک نه پرېږدي چې له ښاره ووځي. بل لور ته د رسنیو د راپورونو پر بنسټ روسي ځواکونو په پلازمینه کیف کې لا زیات پرمختګ کړی او په مرکزي سیمو ته نږدې شوي دي. اخوا امریکا او متحدین یې د لا زیاتو بندیزونو په لټه کې دي چې پر روسیې ولګوي هغه له جګړې په شا کړي. ماسکو بیا پر اوکراین تور پورې کوي چې د امریکا په ملاتړ داسې وسله کاروي چې کیمیاوي مواد پکې دي خو اوکراین بیا دا ادعا ردوي.
او د نړۍ حالات وروستی خبر دا چې روغتیا نړیوال سازمان کې پر دې بحث کوي چې څه وخت د کورونا د پای اعلان وکړي. د دغه سازمان چارواکي وایي کوویډ-19 نور د نړیوال ګواښ په توګه نه پیژندل کېږي. اوس په دې بحثونه روان دي چې څه ډول او څه وخت د بشپړ پای اعلان وکړي. کورونا یا کوویډ-19 مرګونی ناروغي شاوخوا 2 کلونه په ټولې نړۍ کې د بیړني حالت لامل شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي تر اوسه په دې تصمیم نه دی بریالي شوي چې پای ته یې ورسوي، ځکه په ځینو هیوادونو کې اوس هم نښې نښانې پاتې دي. یوازې چین کې له 2 کلونو وروسته هم به تازه زر پیښې ثبت شوې وي. روغتیا نړیوال سازمان د تېرې اونۍ پورې د کورونا شمېر وړاندې کړی چې 10 میلیونه پیښې ثبت شوي دي او څه باندې 52,000 کسان مړه شوي دي. په همدې سره مو خبرې ټولګه پای ته رسېدل. مننه ښه غرمه ښې شپې ولرئ.